بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی خدای په نامه د شمشاد ټلویزیون لیدونکو سلامونه، سهار د ټولو په خیر، ستړي مه شئ په دې هیله چې روغ جوړ خوښ اوسئ او یو بله ورځ، یو بله اونۍ، یو بل شنبه او یو بل سهار مو هم په خوښۍ سره راپایل وي. او د اونۍ پایل بیا د شنبې پایل د ټولو نه مهم دی، د هر څه نه وایي ځکه مهم دی چې کله چې د کارونو لومړنی پایل زموږ لپاره ښه وشي، کله چې زموږ هغه لومړنی شروع یا آغاز هغه په چمتووالي سره وي، هغه په داسې یو ډول سره وي چې موږ هره دقیقه د هغې لپاره آماده یو، یا مو تیاری ورته داسې وي چې ذهن مو جوړ وي، فکر مو جوړ وي. نو د ښه پایل نتیجه هم بیا دا وي، د ښه پایل هغه ګټه هم دا وي چې ورو ورو قدم په قدم سړی مخکې همداسې ورځي او چارې ورسره ټولې بیا څه کېږي، اسانیږي هم، ښې کېږي هم، نتیجه هم لري او هغه هدف چې څوک کم څه پلان کړی وي هغې ته هم ورسیږي. نو په دې هیله چې تاسې هم یوه ښه ورځ له دې وروسته ولرئ او پایل مو هم ډېر ښه وي. ولې ډېری کسان به زه په دې باوري یم چې همدا شیبه به هم دوی څه وي، ویده به یا بله خپل تیاری په هغه ډول د دوی نه وي. په هر صورت درون ساعت 2 ساعته خپرونه پیل شوه، بېلابېلې برخې پکې نن هم لرو، خو دا چې پر څه باندې به بحث ولرو، کوم مسایل او موضوعات به خپرونه کې ولرو، دا هم در سره شریکوم. خو که تاسې غواړئ خپرونه کې ګډونوال شئ، لومړۍ برخه بیا هم ستاسې لپاره ځانګړې ده او په دې برخه کې تاسې راسره ګډون کولی شئ، د بېلابېلو مسایلو موضوعاتو په اړه راسره خبرې وکړئ، موضوعات راسره شریک کړئ، د دې ترڅنګ د خپلو بوختیاو نه مو هم خبر کړئ او ورسره زموږ د خپرونې یوه برخه هم داسې وي چې هغې کې داسې مسایل یا داسې موضوعات په نښه کیږي یا داسې موضوعاتو په اړه خبرې کوو چې په هغې کې تر ډیره هغه غوښتنې او مسایل د عامو خلکو لپاره، د ولس لپاره تړلې وي. نو نن هم په خپرونه کې به په لرو پرتو سیمو کې د مخابراتي خدمتونو په اړه بحث او خبرې ولرو چې په دې مورد به راسره د مخابراتي تنظیم یا اترا ادارې چې ورته په عامه اصطلاح خلک ورته په دې نوم سره بلد دي، ولې عموم کې د مخابراتي خدمتونو د تنظیم ادارې ویان به راسره پروګرام کی، په لرو پرتو سیمو کې به د مخابراتي خدمتونو په اړه د بېلابېلو سایټونو د فعالېدو په اړه ورسره خبرې ولرو. که تاسې هم په خپله سیمه کې د مخابراتي خدمتونو څخه شکایت لرئ یا مخابراتي خدمتونه په هغه ډول نه دي یا فعاله نه دي او اوس وخت کې داسې یو ځای کې یاستئ چې کولی شئ له موږ سره اړیکه ټینګه کړئ، د خپلې سیمې مورد او اړوند راسره خبرې شریکې کړئ. هغه سیمې چې هلته ښایي پایې در رسېدلې وي خو ولې خدمتونه فعال نه وي، یا هغه سیمې چې هلته هېڅ نه پایه شته دی، نه خدمتونه فعاله دي، او یا هم که دي هغه ستاسې به ډېر ښه په یاد وي چې ډېر کله لیدونکي هم چې اړیکه کوي هغوی وایي چې کله چې ټلیفون کوو نو داسې د غره تپې سر ته ورخیږو تر څو هلته ټلیفون وایي سیګنال ورکړي. کله چې ټلیفون سیګنال ورکړي نو هله به وایي بیا اړیکه ټینګه شي. او دا موږ د دې شاهدانو چې په ډیری سیمو کې دا کیسې اوس هم شته دی په لرو پرتو کلیوالو سیمو کې. نو هڅه خو همدا ده چې ټولو هغه برخو ته رسېدنه وشي، ټولې کلیوالې سیمې یا لرې پرتې ولسوالۍ یا هغه ساحې چې هلته مخابراتي خدمتونه اوس مهال فعاله نه دي هغې ته هم خدمات ورسیږي او خلک ترې برخمن شي. خو تاسې ته به ډېرې ښې معلومي چې که خپله کلیواله سیمه مو له دې خدمتونو بې برخې وي، موږ سره شریکه کړئ، انشاءالله دا موضوع به هم ورسره البته مسؤلینو سره څنګه چې موږ دغسې مسایل شریکوو دا به هم شریکه کړو. د ډسمبر 12مه نیټه البته 20مه نیټه چې نن پکې موږ قرار لرو، نن د تاسو ته یو خبر هغه د افغانستان د کرکټ د غوره لیګ په اړه یا د افغانستان پریمیر لیګ په اړه چې کوم د افغانستان کرکټ بورډ خبرداری ورکړی چې په متحده عربي اماراتو کې به د دې په اړه یوه ناسته کیږي او بالاخره د سیالیو په اړه به خبرې کیږي، د ځای په اړه به خبرې کیږي چې دغه لوبې دویم پړاو یا دویم سیزن به چیرې ترسره کیږي، په کوم ځای کې به ترسره کیږي او کله به ترسره کیږي. هغه اوږد ځنډ او انتظار چې د کرکټ مینوالو وویست
ځکه 2013 کې یو ځل هغه سیالۍ ترسره شوې وي، له هغې وروسته کلونه دغه لوبې په سیالیو کې یا هم په دغه لیګ کوم چې د کرکټ د افغانستان لیګ و، په دې کې د فساد له امله یا پکې د درغلۍ له امله دغه لیګ د کرکټ نړیوالې شورا لخوا بند شوی و او ورته اجازه نه وه. ولې پرله پسې هلې ځلې خواري په دې اړه بار ژمنې او وعدې خبرې چې تاسو هم د دې شاهدان وئ. موږ په دې اړه د افغانستان کرکټ بورډ مشر میرویس اشرف سره، همدارنګه اجرایوي مشر نصیب خان سره په دې اړه خبرې وکړلې، مرکې مو لرلې، هغوی همدا ویل. خو بالاخره لنډه دا چې نن به په متحده عربي اماراتو کې د افغانستان د پریمیر لیګ یا د کورني کرکټ د غوره لیګ سیالۍ چې نږدې هر هیواد خپل لیګ لري، ولې د افغانستان لیګ نه و، دا چې کله ترسره کیږي کله نه. لږ معلومات چې ما ترلاسه کړي دي او دا معلومات ما سره دي، نن به انتظار شو چې آیا دا رښتیا هم ده که نه. خو ولې زه چې څومره خبر شوی یم دغه لیګ سیالۍ دا اوس چې کوم ډسمبر دی، دا ډسمبر نه بلکې راتلونکي ډسمبر کې به دا لوبې ترسره کیږي. دا نو هغه معلومات دي چې موږ له یو اړخه ترلاسه کړي دي، خو دا چې له ډسمبر رامخکې کیږي دا لوبې په کومه هغه ګیپ ته به کتل کیږي، خالیګاه ته چې په هغه کې دغه لوبې پلان شي او نړیوال لوبغاړي پکې، بهرني لوبغاړي پکې ګډونوال وي او دا ځل په ډېر ښه ډول سره ترسره شي. نه یوازې سیالۍ بلکې په ښه ډول، لکه څنګه چې په وروستیو کې د ILT یا د انټرنیشنل لیګ د متحده عربي اماراتو چې کوم تاسو شاهدان یاستئ تېره شپه کې محمد نبي ساخیل د لوبې غوره لوبغاړی هم شو، په ډېر ښه کوالټي ښه کیفیت سره نشریږي. د امریکا میجر لیګ سیالۍ چې نوې رامنځته شولې، همدارنګه یو شمېر نور لیګونه چې په دې وروستیو کې رامنځته شول او په ډېر ښه کوالټي سره خپرېږي. نو موږ تقاضا غوښتنه او هیله هم دا ده د کرکټ مینوالو چې د افغانستان پریمیر لیګ هم باید له هیڅ څه کمرنګه نه او خالیګاه پکې یا تشه پکې احساس نشي. په هر صورت نن به صبر وکړو، انتظار به وکړو او په بله خپرونه کې به بیا در سره پوره معلومات د هغې اړوند هم شریک کړو، تاسې یې خپله هم تعقیبولی شئ. زه احسان صاحب یم او د روڼ سهار په دې خپرونه کې د خپلو ټولو تخنیکي همکارانو ملګرو په همکارۍ تر 2 ساعتونو در سره یم تر 9 بجو. خو دا چې کوم برخه لرو، کوم څه لرو، د هوا حالات اټکلیز معلومات هم موږ هڅه کوو چې دا در سره په ورځني ډول شریک کړو. د دې ترڅنګ د هوا حالاتو د معلوماتو ترڅنګ د اسعارو بیې چې په بازار کې اسعارو بیې په څه ډول دي یا د افغانۍ مقابل کې بهرني اسعار په څه ډول تبادله کیږي، نو له دې مو هم خبرو په بخښنې سره. نو کله چې موسم یخ شي، هوا یخه شي، یو څه او بل سهار وختي کې چې تاسې راځئ، کله چې هوا لږ خراب وي یا هغه توره لړه خورئ یا هوا آلودی ناپاکه وي، لکه دا نن سهار هم چې موږ راتلو، دا اوس هم تاسې که بهر وځئ هوا یو څه خرابه ده او دغه هوا چې تنفس شي طبعا په ستوني باندې تاثیر کوي. په داسې حال کې چې موږ ډېره هڅه کوو چې بیخي پټ مخ او هېڅ دغه هوا کې سهار وختي کې سهار ښکاره نه کړو، خو بیا هم تر څو چې بیرته تر سټوډیو راوځو حتمي یو څه تاثیر لري. نو خبره دا ده چې کله په دغه عمره لږه فاصله کې دومره تاثیر کوي، نو بیا چې په سهار وختي کې سړی ډېر ګرځي یا تګ راتګ لري، بیا مثلا پیاده ګرځي، دا خو بیا بیخي ډېره سخته ده. نو هیله دا ده چې بهر که ګرځئ له ماسک ښه استفاده وکړئ، مخ مو پټ کړئ او لنډه دا چې دغه هوا په داسې حالت کې تنفس نه کړئ چې کیسه خرابه کړي یا ستوني خراب کړي. نو خیر په هر صورت دا چې نن کوم برخې لرو، کوم مسایل لرو، له دې مو هم خبروم. یو بل څه معلومات هم چې غواړم له تاسو سره شریک کړم. د اسیا د 19 کلنو جام سیالۍ چې د افغانستان په کوربتوب ترسره شوې، متاسفانه افغان لوبډله پکې په اول راوند کې نک آوټ شوله، له ټورنمنټ بهر شوله. خو په دغه ټورنمنټ کې بیا هند، سریلانکا، بنګلادیش او پاکستان تر بل پړاوه ورسېدل. په سیمی فاینل کې یا نیمه پایلوبه کې هندوستان لوبډلې څه وکړل؟ بریا خپله کړله او ورسره څنګ کې بیا مقابل کې
پاکستان هم بریا خپله کړې ده. لنډه دا چې هند او پاکستان بیا سره فاینل کې مخامخ دي د 19 کلنو اسیا جام کې او دغه لوبه به سبا 9:30 بجې د افغانستان پر وخت باندې پیلیږي. ښه د کرکټ نړیواله شورا هیله هم دی او هغه که لنډه دا ووایو چې غواړي همدا چې هند او پاکستان د په هر ایونټ کې پایلوبې ته راشي او هغه وجه دا ده چې دلته د مارکیټینګ خبره ده، دلته د پیسو د ګټلو خبره ده، دلته د لیدونکو خبره ده. نو په همدې خاطر باندې ډېره هڅه کیږي چې همیش هند پاکستان که په ایمرجنګ کې دي، هغه که په 19 کلنو کې دي، هغه که په 19 کلنو کې دي، هغه که په ملي ټیمونو کې دي اولو لوبډلو کې په یو ګروپ کې ځایي تر څو بالاخره لار پیدا کړي. خو په هر صورت مهمه دا وه چې د افغانستان کوربتوب و، موږ باید دې ځای کې وای، فاینل کې وای، خو دا چې نه یو بیا به شي په خیر سره. نو له دې مو هم خبر کړی. نن به خپرونه کې بیا پر دې باندې بحث ولرو چې پر خپل ظاهر باندې باور څومره یا خپل ظاهر ته رسېدنه د انسان پر شخصیت باندې څومره تاثیر لري یا اغیزې لري یا څومره ګټه کولی شي، څومره پر ځان باندې باور زیاتیږي، څومره خپلې کړنې یا خپل کمالات، خپل هغه ویژګي چې هغه یو انسان لري له هغې څومره ښه استفاده کیدلی شي او څومره دغه کړنې پر نورو باندې اغیزې لرلی شي یا تاثیر لرلی شي او د نورو لپاره هم مهمې. په دې به هم بحث وکړو. ورسره څنګ کې بله برخه چې بیا لرو د ولایتي همکارانو چې بېلابېل مسایل غواړو په دې کې بحث کړو نن خپرونه کې. هرات ته به ورځو. هرات کې به بیا د سون توکو بیې لوړوالي او خلکو ستونزو په تړاو خبرې وکړو. ښه دا موضوع مو وایم که تاسې غواړئ راسره اړیکه کې شئ 0.6 611 د اړیکو شمېره ده، د سکرین په پردې باندې هم تاسو ته ښکارېږي، کولی شئ راسره برخه واخلئ. د سون توکو بیې متاسفانه بیا هم په بازارونو کې پورته دي، ځکه چې که د ټن په حساب خو هغه خو د هر چا وس نه کېږي، ولې که د منونو په حساب ته راځو، البته د خروار په حساب که نه د لرګیو ټن بیا د زغالو، نو قیمتونه ډیر دي ځکه چې یو من لرګي د څېړۍ لرګي هغه تر 150 افغانۍ او 140 15 هغه منځ کې دا نو ځکه یو من لرګي خو ټول 2 دانې کېږي او دغه نور لرګي بیا هغسې هغه نه کوي، اور نه لري یا هغه ګرموالی نه لري، زر خلاصیږي. د زغالو خبره هم یو ټن هم ګران دی، 11,000 نه بره 12,000 11,000 منځ کې، ولې هغه زغال چې په وروستیو کې اعلان شول چې دا به عام خلک کولی شي له دې استفاده وکړي او په 6,200 قیمتونه اعلان شول. د خلکو وینا دا ده چې په هغې کې له نیم ډېر زیات میده وي، خاوره یې تشه، نو هغه د ده په ځای چې هغه نه استفاده وکړي بیا نو کیسه خرابیږي. په هر صورت په دې باندې به هم بحث او خبرې ولرو. ورسره څنګ کې بله موضوع بیا دا ده چې ژمي کې د هرات د محلي خوړو اړوند هم بحث کو او د لیلامي توکو بازار هلته وایي ښه شوی ګرم شوی دی. نو دا تقریبا په کابل کې هم او په هغه یخو سیمو کې هم دغه وضعیت اوس وخت کې دوام لري چې د لیلامي توکو بازار ښه دی. دې مسایلو باندې بحث لرو. نو بله موضوع خو مې درته وړاندې یادونه کړې چې به وکړو ور به شو اړیکو ته ګورو چې اړیکه کې راسره څوک دی. السلام علیکم. سلام سړی مصر جوړې په خیر یم. مننه، تاسې ښه یاستئ؟ په خیر راغلی، سهار مو په خیر. مننه، ژوندی اوسئ، سهار یم، تاسو په خیر. څوک خبرې کوي؟ محمد رضا یم، هلمند. مهرباني محمد رضا صاحب. راډیو ښه سهار مو پیل کړی. او ډېره مننه، په دې هیله چې تاسو هم ښه سهار ولرئ. مخکې مو په دې اړه خبرې وکړې، مهرباني کوم موضوعات لرئ یا کوم مسایل لرئ څه غواړئ شریک یې کړئ. ورته یې وویل تاسو دلته د مودې د کې چې د مخابرې او صحیح او مخابراتي خدمتونه یو ځینې مخابرې دغه کې یو خو د دوش په دګوش کې بیخي بیرته د کورونه کې بازار نږدې دا کار نه کوي، بل
چې دلته 2000 دقیقې ورکوي او ولاکه چې وایي دا حکومتي سیم کارت کېږي که څنګه په اتیا افغانۍ 2000 دقیقې خبرې ورکوي. زه هم چې ګورو چې مثال دا خبرې ورکولی دی چې نه چې مثال یو ته ورکوي بلکې نه ورکوي دا خبرې. افغان د سیم شرکت دی وایي ثبتېږي که څنګه 2000 دقیقې خبرې ورکوي په اتیا افغانۍ او چې ولاکه وایي شته چې حکومتي دي که څنګه ولاکه سر په پاتېږي. زه هم چې دا مثال ګورو چې دغه کې داسې نه وي خو خبره بله ده که نه کور کې مشر او کشر وي صحیح او مالې کور کې مشر او کشر وي که نه صحیح ده ډېره مننه کور ودان ښه وخت ولرئ. ښه دغه ستونزه چې کومه د هلمند ګرشت کې دوی یادونه وکړه چې هلته مثلا مخابراتي خدمتونه هغه ډول کار نه کوي، هغه ډول شبکې هغه فعالیت چې لري یا مثلا سیګنال نه ورکوي، اړیکې په سختۍ سره روح کېږي. بله د دقیقو خبره وکړه. ښه دا یو خو دا ده چې د هرې کمپنۍ یا د هر یو مخابراتي شرکت بېلابېل پکیجونه دي، بېلابېلې بستې دي او د دې تر څنګ بیا څه دي بېلابېل هغه هم له ځان سره لري څه ورته وایي کټګوریانې لري. نو هغه کټګوریانو کې بیا څه کېدلی شي لکه څنګه چې مخکې دوی ویله چې دولتي سیم کارتونه دي 2000 دقیقې، نو هغه ځینې ځانګړي سیم کارتونه دي رښتیا هم هغه کېدلی شي دولتي مامورین چې دي کارمندان چې دي هغوی ته په دې خاطر باندې دي وایي چې د هغوی معاشات کم وي که نه معاشات یې کم وي نو داسې یو اسانتیا ورته وي. ولې په کل کې عام خلک هم بیا ګیله دا کوي چې ښه نو اوس زما خو نه هغه ماموریت شته دی چې دولتي دنده ترسره کړم او نه مې مثلا هغومره لنډه دا چې نه غواړي چې ډېرې پیسې ورکړي او په کمو پیسو مقابل کې باید پکیجونه ولرو. خیر که مخابراتي خدمتونه قسم اکثره بېلابېل پکیجونه لري، ولې داسې یو پکیج هم ولري چې که دلته په 80 افغانۍ دی خیر هغه د 120 افغانۍ شي چې ډېر فرق به بیا ونه لري که نه. خو ولې که چیرې بیا هغسې نه نو بیا کیسه یو څه خرابېږي. په هر صورت وروستی د پوښتنې برخه هم دا ده چې د مخابراتي خدمتونو د فعالیت په اړه به خبرې ولرو په لرو پرتو سیمو کې دا چې هغه سیمې چې لا هم برخمنې نه دي، هغه سیمې چې هلته لا هم مخابراتي خدمتونه یو څه کمزوري دي او ورسره څنګ کې نوي سایټونه په کومو ولسوالیو کې فعال شوي دي. موږ چې کله هم په دې اړه بحث کړی دی وینا دا ده چې انشاءالله برخې کمې پاتې دي یا سیمې کمې پاتې دي او هغې ته به هم رسېدنه کېږي. پخوا په ستونزه دا وه چې مخابراتي شرکتونو به دلیل دا ګڼه چې امنیتي ننګونې دي یا ستونزې دي، دوی چې کوم ځای کې کوم هغه لري سایټونه فعالوي په هغې باندې مصرف ډېر راځي، د تیلو مصرف راځي، د کوم کارکوونکي چې هغوی لپاره مثلا ساتونکي لري. د دې تر څنګ ځینې نور مسایل هم وو چې دوی زړه نه ښه کولو. نو اوس خو هغه کیسه هم ورته ډېره ښه شوې ده. مثلا که هغه وخت کې به یې 5 یا 6 کسان لرل د دغې سایټ د نظارت لپاره یا نظارت څه خو د هغه لپاره د حفظ او ساتنې مراقبت لپاره، نو اوس هغه کیسه تر 2 رارسېدلې ځکه یو پکې ساتونکی یو پکې هغه تخنیکي کسي چې هغه ستونزه حل کړي خلاص. نو اوس هغه مصرف هم راکم شوی دی، هغه ستونزې هغه کیسې ټولې پای ته رسېدلې دي. خو ولې لا هم او ورسره یو بل کیسه به دا وه چې د انحصاریت بحث به و. انحصاریت به په دې و چې مثلا یو شبکې به یو ځای کې فعالیت کوو بلې شبکې ته به هلته اجازه نه وه. دا هغه خبرې دي چې په دې ټول خبر دي. یا یو ساحه به معلومه وه چې دا به د دغې مخابراتي شرکت ده او په همدې شرط به تلله چې دلته به زه په دې خاطر ځمه یا به دا مصرف کوم فعالیت به کومه پایه به لګوم سایټونه به فعالوم چې بل شرکت په دغه ځای کې بیا فعالیت نه لري، تر څو د هغه ځای خلک ټول یوازې هم د دغه مخابراتي خدمت شرکت سیم کارتونه واخلي او فعال کړي او بالاخره له دې استفاده وشي. نو ډېر په سختۍ سره او که بیا به چیرې اجازه هم ورکول کېدله مثلا بیا به د ګټو مسله او یا به د شراکت مسله او یا د فیصدي مسله، خیر دا ټول هغه کیسې وي چې اوس انشاءالله هغه خبره راټوله شوې ده. په هر صورت لیدونکو د خپرونې لومړی برخه به نور ورو ورو همداسې پای ته رسیږي، نو نورې برخې هم لرو هغې ته به هم راوګرځو او دا چې د ښاري راپور برخه اوس لرو، تاریخ پاڼه لرو، معلوماتي مطلب لرو، د دې تر څنګ لنډه دمه لرو. دا ټول زموږ د خپرونې هغه په برخو کې راځي موږ یې لرو. نو ښه
څه کوو دا برخه پای ته رسوو. بیرته راګرځو، موږ سره پاتې شئ. بیا هم ستړي مه شئ هرکلی قدرمن لیدونکو، د خپرونې په دې برخه کې به تاسې د هوا حالاتو د اټکلیزو معلوماتو څخه خبر کړو چې نن د کابل په شمول د هیواد په یو شمېر لوی ښارونو کې د هوا حالاتو اټکلیز معلومات په څه ډول دي، چیرې د باران اټکل دی، چیرې د واورې اټکل دی او چیرې بیا تک شین اسمان دی. نو له دې به هم تاسې خبر کړو دا چې خلک هم انتظار دي د باران لپاره یا هم د واورې ورښت لپاره، خو چیرې باران کله دی او واورې ته انتظار په کابل کې بیا ډیر کیږي، ځکه موږ یو خبره لرو چې کابل میگه بیزار باشم ما بیبارک نه، نو ځکه وی په واورو باندې ښه ښکارېږي. بله مهمه خبره دا ده چې په دې هغه کې د واورې چې د هوا پاکوالی ورسره فوق العاده ښه کیږي او جوړیږي. ښه وربشو د هوا حالاتو اټکلیزو معلومات ته ما په همدې اړه غوښتل چې دلته هم وګورم چې وضعیت څه ډول دی. نو د هوا حالاتو اټکلیز معلومات بیا کابل کې اسمان ریز د تودوخې لوړه درجه 10 ټیټی هم 3 درجې د نن لپاره اټکل شوې ده. جلال آباد کې هم اسمان ریز د تودوخې لوړه درجه 19 ټیټی هم 12 درجې اټکل شوې. کندهار کې بیا د باران امکان او اټکل شته، کیدای شي اوس هم باران هلته اوري، لوړه درجه 15 ټیټه درجې هم 8 درجې اټکل شوې ده. ورسره مزار شریف کې هم باران او د واورې دواړو کیسه ده، د تودوخې لوړه درجه 1 ټیټی هم 3 درجې. هرات کې بیا د تودوخې لوړه درجه 4 ټیټی هم 1 درجه او اسمان پکې اوریز اټکل شوی دی. ګردیز کې بیا واورې اټکل د تودوخې لوړه درجه 8 ټیټی هم 2 درجې. نو نن په ګردیز کې هم د واورې امکان شته. کندوز کې لوړه درجه 14 ټیټی هم 9 درجې اټکل شوی او هلته هم اسمان اوریز. د کندوز ترڅنګ وربشو خوست کې هم اسمان ریز د تودوخې لوړه درجه 19 ټیټی هم 8 درجې اټکل شوې ده. اسداباد کې هم اسمان ریز د تودوخې لوړه درجه 15 ټیټه درجې هم 6 اټکل شوې ده. فیض آباد کې بیا واورې اټکل، بیا ځلې هم تودوخې لوړه درجه 9 ټیټی هم -1 درجې چې هوا هلته یو څه ډیره یخه ده. بامیانو کې هم واورې اټکل د تودوخې لوړه درجه 2 ټیټی هم -4 چې دلته بیا له ټولو ډیره هوا یخه ده. لښکرګاه کې اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 19 ټیټی هم 6 درجې اټکل شوې ده. او غزني کې هم واوره او باران دواړه اټکل شوي دي، د تودوخې لوړه درجه 6 ټیټی هم 1 درجه اټکل شوي. دا د هوا حالاتو اټکلیز معلومات چې له تاسو سره مو شریک کړل. ښه د کابل واورې لپاره یا په کابل کې د واورې ورښت لپاره که څه هم ډېر انتظار کېږي، زه دلته هم غواړم چې یو څه تاسو سره شریک کړم. د هوا حالاتو ځینې ځانګړي اپلیکیشنونه موږ چې لرو ترې استفاده کوو یا ورسره ګورو. نو سبا ته بیا د باران اټکل یو څه په کابل کې شته، هغه هم نو توکل په خدای وبګورو چې سبا د باران اټکل او ورسره څنګ کې په 22 تاریخ باندې یعنې دوشنبې په ورځ یو څه د واورې اټکل خو ډېر کم فیصدي باندې ښودل شوی دی، خو دا چې وبشي که نه دا هغه معلومات دی چې له تاسو سره یې موږ شریکوو. پیټ اپ سنو یې دلته لیکلي دي نو او همدارنګه هغه ډېر کم فیصدي یې ورسره ورکړې ده چې وبشي. دا چې کیږي که نه خو هوا به ورسره انشاءالله پاکیږي او ورسره د باران اټکل بیا سبا ته یکشنبې ورځ شته دی. خو داسې باران اټکل نه دی چې هغه دې ډېر وي، لږ کم. موږ به دعا کوو چې خدای دې رحمت باران وکړي په خیر سره. او کله چې او باران ته اوس ضرورت دی په دې شپو ورځو کې، ځکه چې موسمي ناروغۍ به انشاءالله هغه ټغر به راټولیږي. نور اوس خلک همدا اوس که تاسې روغتونونو ته ولاړ شئ، روغتیایي مراکزو ته تاسې به وګورئ چې د هر کور څخه 2 3 4 5 کسان ناروغان دي. او دغه موسمي ناروغي بیا په ځانګړې توګه دغه
سینه بغل زکام دا کیسې دا بیا دومره په تیزۍ سره یو ځل ټولو ته ورسیږي چې د کورنۍ ټول غړي را څه کړي را ایسار کړي. ښه، په هر صورت لیدونکو دا د هوا حالاتو اټکلیز معلومات چې تاسو سره مو شریک کړل. په بېلابېلو ولایتونو کې د واورې او باران اټکل شته دی او هلته چې لا هم باید انتظار وشي، باید انتظار وکړو. لنډه دمه لرو، له دمې وروسته د خپرونې نورو برخو ته راګرځو. لیدونکو بیا هم ستړي مه شئ، کله د خپرونې بلې برخې ته راورسېدو. ټولنیزه برخه ده او په دې برخه کې زموږ هڅه دا ده چې په ټولنیزو مسایلو باندې بحث او خبرې وکړو. هغه مسایل چې د هغې په اړه یا د هغې اړوند بحث وضاحت مهم وي، اړین وي، د خلکو لپاره یو پیغام رسول او دغسې مسایل چې هغه یو څه ګونګ وي یا ښه په دې پوهېږو خو ولې سر مو پرې نه دی خلاص. غواړو همداسې مسایل بحث کړو. نن خپرونه کې بیا داسې موضوع لرو چې هغه زموږ د ټولو د شخصیت پورې تړلې مسله ده او موږ چې په دې ټولنه کې ژوند کوو نن سبا حالت او وخت داسې دی چې باید ځان جوړ کړو، ځان برابر کړو تر څو هم نور اغېزمن کړي وي او هم هغه خپل شخصیت کې چې څه لرو له هغې نه ځان هم متاثره کړو. یې لنډه دا چې د ځان د خوږو څخه باید ځان برخمن کړو، دا کیسه که راټوله کړو. موضوع دا ده چې خپل ظاهر ته فکر کول، خپل ظاهر ته رسېدنه یا د خپل ظاهر ښکلا باطني مسله هم مهمه ده، خو دا چې ظاهري برخه څومره مهمه ده او د انسان یا د شخص په شخصیت باندې څه ډول اغیزې لري، څومره مهمه ده او تاثیر لري، په همدې موضوع باندې بحث کوو. ښاغلی سباوون درانی صاحب را سره د همدې موضوع د بحث لپاره ګډونوال دی. درانی صاحب بیا هم هرکلی ستړی مه شئ، په خیر راغلی. سلام تاسو ته او ټولو وطنوالو ته په دې کې چې ژوند یې ښکلی روان وي. مننه. کور ودان جلال آباد کې خو به موسم یو څه تغییر شوی؟ جلال آباد خو هوا ښه ده، ګرمي کمه شوې؟ ګرمي کمه شوې د جلال موږ لا هم آباد داسې موسم د پسرلي په موسم کې یو نسبتا ده، صرف ونې خزان دي، نوره هوا ډېره بده نه ده. خو د جلال آباد موسم داسې وي چې کله چې دغه ورځې هغه کېږي یوه میاشت خبره وایي دغه موسم ښی او کله چې پسرلی راځي نو یو میاشت ونیو هلته نوره کیسه بیا سخت دی. اوس به انشاءالله ښه شوي. اوس ښه ده الحمدلله. ډېر ښه. د ظاهر مسله څومره اړینه ده؟ ګوره اول خو دغه د ظاهر ښکلا اړینه ده تر څو زموږ روح ښکلی شي. د ظاهر ښکلا د دې لپاره ښه ده که چېرته څوک په خپل ظاهر ته پام وکړي نو په خپل باطن ته هم پام کوي. تر دې حده پورې د ظاهر ښکلا یو اړین ضرورت دی او له دې نه اخوا د ظاهر ښکلا ته بیا دومره پام کول چې د باطن ښکلا پکې هېره شي نو بیا ضرري دی. ګورې افلاطون وایي ژوند چې دی دا د ښکلا او د کمال مسلسل لټون دی. ته به مسلسل په دې لټه کې چې لا ښکلی شي او لا کمال ته ورسېږي. او بیا په همدې اړه په هغه په خپل کتاب په جمهوریت کې نور دا اضافه کوي چې د ظاهر ښکلا مشخصا د دې لپاره اهمه ده، د دې لپاره مهمه ده تر څو موږ یو ښکلی روح ولرو او موږ دې باندې پوه شو چې موږ د خپل روح په ښکلي کولو باندې یا اغېز لرلی شو یا کولی شو خپل روح ښکلی کړو. نو که چېرته موږ او تاسې د خپل ځان په هکله فکر وکړو، د اوسنۍ ټولنې په هکله فکر وکړو، که چېرته یو څوک په دې فکر کړي چې زه ظاهرا باید ښکلی اوسېږم، دا یو ښه خبره ده، دا یو ښه کوالټي ده، دا ستاسې په شخصیت باندې ډېر زیات مثبت اغېز لري. تاسې خپله فکر وکړئ که اوسې ته تاسې ښکلي او منظم ځئ نو تاسې په هغه ځای کې قدر کېږي، عزت هم کېږي. خو که چېرته یو ځای ته داسې ځئ چې ګډ وډ ځئ او بیا د دې دپاره ګوره ښه دلته موږ تاسې کې یو ډېر بد رواج دی، په بد رواج به ورته ووایو. موږ تاسې د دې په خاطر چې خپله لټي پټه کړو، د دې په خاطر چې خپله بېنظافتي پټه کړو، د دې په خاطر چې خپله بېنظمي پټه کړو، موږ د قرآن یو آیت په غلط شکل باندې استعمالوو چې باید دې ته ډېر پام وشي. کله چې موږ یو چا ته وایو چې ولې منظم نه ګرځي، ولې پاک نه ګرځي، نو هغه مستقیما وایي چې انسان خدای ښکلی پیدا کړی، ضرورت نشته. خو هلته الطهور شطر الایمان. ګورې لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ګوره که چېرته د احسن تقویم خبره راځي نو د دې معنا دا ده، د دې مفهوم دا دی. زه چې کوم تفسیر اخلم هغه دا دی او علما ډېره علما چې کوم تفسیر اخلي په تفسیر کې دا خبره کېږي چې ګورې
د دغه احسن تقویم عزت باید وشي. صحیح. د حسن د ښکلا د دې باید عزت وشي. زه انسان یم، زه خدای منظم پیدا کړی، ما ته د نظافت لپاره ویلي دي چې ته څه شکل باندې نظافت وساته. درانه صاحب په همدې غواړم چې پاتې شو چې ښه د ظاهري ښکلا نه که تعریف لرو یا د دې لپاره که کلمات لرو، په دې کې څه راتلی شي، څه پکې باید اضافه شي، د ګډوډۍ په اړه بیا وروسته بیا راشو. ګورې اول خو د ظاهري ښکلا تر ټولو مهم اړخ مخ دی. ښه ځکه زه به تاسو ته یو ډېر جالبه ریسرچ ویم. یو ریسرچ کې مې لوستل چې ماشوم چې کله له یو کلنۍ څخه اوړي نو دا د مخونو په پېژندلو او مخونو خوښولو او نه خوښولو باندې فکر شروع کوي. خو له 2 کلنۍ تر 4 کلنۍ پورې دا دې حالت ته رسېږي چې یا یو مخ خوښ شي یا یو مخ بدې راشي. او که چېرته موږ او تاسې خپل مخ منظم وساتو، مثلا په مخ کې زموږ او ستاسې غاښونه دي، زموږ او ستاسې خپله د مخ ښکلا ده، زموږ خپله ستاسې د ویښتو نظم دی، زموږ او ستاسې له هغې نه وروسته بیا همداسې د لباس نظم دی، همدغسې د کوم پوښاک چې دی د هغې نظم دی. خو ګوره دلته بیا زه غواړم یو څه دغه کومه چې موږ او تاسې باید ډېر ظاهر پرست نه شو. دغه موضوع یو ډېر اړینه موضوع ده. د ظاهر ښکلا یو منظموالی دی او دا ستاسې د داخل معنا نشي بدلولی. نیچه په دې هکله ډېر ښه وایي، وایي که چېرته هغه هم وایي چې ژوند ښکلا ده او ژوند د ښکلا لټون دی، خو بېرته هغه یو ډېر ښه پوینټ دی کې اضافه کوي. هغه وایي چې که چېرته ستا د ظاهر ښکلا د دې لپاره استفاده کړي چې ته پې خپله داخلي تشه پټه کړي، ژوند کې دې نور نه کوم کار شته، نه کومه معنا شته، نه نه درس وایي، نه کومه موخه لري، نه د کور ته خیر رسیږي، نه د نورو ته خیر رسیږي، او بس صرف څه شی دی ماشاءالله رواني که نه. په ظاهر لباس دی چې مغولېږه منځ یې ګوره چې چغزي دی که مټاک. ښه دغه د ظاهر منظموالی یا جوړېدنه بېلابېل اړخونو باندې غواړم بحث یې ولرم چې پر ځان باندې د باور مسله، په شخصیت باندې د اغېزو مسله، پر ځان باندې یو ډول داسې یو احساس درلودل چې نور هم ترې متاثره شي، د شخصیت پیاوړي کول، ټولنیزې اړیکې پراخېدل، مسلکي شخصیت پیاوړتیا، دا ټول هغه څه دي په دې غواړو چې بحث وکړو. که ظاهر مو منظم شو، فکر کوئ څومره مسلکي شخصیت پیاوړی کېږي؟ ګورې له مسلکي اړخه زه خپله یو ورځ زه خپله د عربۍ د زده کړې ډېر زیات مینهوال یم چې غواړم عربي زده کړم. خپل کوښښ له یوه طرفه له بل طرفه کوم، خو له بده مرغه ډېر ځکه نه کامیابېږم چې ما د عربۍ استادان په اسانۍ نه دي پیدا کړي. او زه نه غواړم نوم یې والم او نه غواړم دا خبره دې په خاطر وکړم چې خدای مه کړه زه د چا د شخصیت دغه وکړم. چې ډېرې عمومي خبره به وکړم چې یو وخت کې زه یو ځای ته لاړم تر څو د عربۍ کورس شروع کړم. صحیح. عربي ژبه زده کړم. خو چې کله د عربۍ کوم استاد سره زه مخ شوم، نو هغه استاد په داسې یو نظافت کې و چې په هغه نظافت باندې د دې دغه حالت زما نه د دې باطني ښکلا هېره کړله، او ما فکر وکړ چې زه له دغه کس څخه زده کړه نشم کولی، ځکه دا ډېر زیات غیر منظم دی. یعنې که خولۍ د هغه هم خیره نه ده، که کالي دي هغه هم ګډوډ دي، نو زه له دې څخه زده کړه نشم کولی. اوس ته فکر وکړه که چېرته زه نن تا ته دلته راغلی وی او زه تا سره اوس ناست وی په یو ډېر ګډوډ حالت کې، ویښته مې هم داسې وی چې او یا برعکس موږ داسې وی، نو څه فکر کوې چې شاید هغه خپرونه په مسلکي شکل مخته وړل شوی وي. اوس یو ډېر مهم اړخ چې زه غواړم بحث پې وکړم، باید بحث پې وشي چې د ظاهر ښکلا کې ځینې مسایل دي چې موږ تاسو ته هم فلسفې ښودلي دي، هم راته ارواپوهنې ښودلي دي، هم راته په قرآن عظیم الشان کې خدای پاک مستقیما ویلي چې دغه کار وکئ، دغه کار ښکلی دی، او دا هغه ښکلا ده چې دا باید ظاهره شي. صحیح. ګورئ یو خو موږ د تقوا ښکلا په دین کې ډېره دغه کېږي، خو تقوا ښکلا داسې یو شی دی چې هغه تا سره باید وي. متقي انسان چغې نه وهي چې زه متقي یم، که نه، هغه داخلي شی دی. خو په قرآن کې ځینې ښکلاوې داسې راځي چې دغسې وکئ. صحیح. په دې کې یو تر ټولو ډېره لویه ښکلا چې هر وخت یادونه کېږي فصبر جمیل. ګورئ تاسې ښکلی صبر له ځانه ښکاره کوي، موږ او تاسې بیا د صبر په هکله څه فکر کوو، دا فلانکی ډېر صبرناک انسان، او دا په شخصیت باندې ډېر زیات تاثیر لري.
ګوري افغانستان کې زه هر وخت وایم که په افغانستان کې موږ د صبر مسله حل کړه ډېرې زیاتې مسلې حل دي نورې خپله حل دي د تعلیم مسله حل ده ځکه صبر به ولرو 12 کاله به خواري وکولی شو د ښاري نظم مسله حل ده دا ارنونه به نه وه باور وکړه زه خو نور ښار کې نشم ګرځېدلی یو بد حال دی چې بیخي په غونډ ښار کې عصباني کېږي سړی صحیح ګوري صبر او د صبر د ښکلا یادونه خو په قرآن عظیم شان کې بیا بیا کېږي بیا بیا کېږي چې ښکلی صبر وکوي صبر ښکلی دی صحیح یا انسان په صبر ښکلی دی ګوري دغه صبر یوازې تر یو څو محدودو شیبو پورې ولا کور کې مړه شوی دا ډېر صبرناک پاتې شو دا یو ډېره ښه کوالټي ده خو یوازې دا صبر نه دی ته په کاروبار کې څومره صبرناک یې ته چال چلند کې د خلکو چلند کې څومره ځکه اسلام د تا نه دا تقاضا لري چې ستا ورځنی ژوند کې باید ورځنی ژوند باید په اسلام برابر یو هغه همدا شی دی چې ته دغه یو شی هره ورځ په ژوند کې ولري بله بل یو ډېر غټه مسله چې موږ کې بیا هم نشته دی موږ څوک نه بخو صحیح افغانان څوک نه بخي که اوس له ما نه یوه غلطي وشوله یا له تا نه یوه غلطي وشوله نو زه ته که بیا ټول عمر خواري هم وکړو سین له هغه پاتې شوله دغه یوه غلطي به ټول عمر بیا هم د خلکو په ذهنونو کې مي بخي دي پرې نه او هیڅ کله دا هېرېږي نه بله بیا هم قرآن کې موږ ته څه وایي فاصفح الصفح الجمیل بله یعنې خلکو ته بخښنه وکړئ خو په څه شکل باندې په ښکلي شکل باندې که موږ او تاسې بخښنه هم کوو زموږ او ستاسې بخښنه هم ګوره ښکلې نه ده په قرآن کې موږ ته داسې نه دي ویلي چې بخښنه وکړئ که چېرته صرف داسې ویل شوی چې بخښنه وکړئ نو مطلب دا چې یعنې بخښنه کول ښه کار دی که نه خو په قرآن کې په مشخصه شکل باندې ویلي چې بخښنه وکړئ خو په کوم شکل باندې بله په ښکلي شکل باندې ښکلې بخښنه وکړئ ښکلې بخښنه څه شی ده ځکه تا بخښم ځکه یو انسان بخښم نو دا نه چې ومې بخښه بیا د دې بخښنې یادونه وکړم په هر ځای کې موږ یې کوو که چېرته افغانانو څوک هم بخښل یا بخښنه نه بخښل نه بهتر بس دې خو داسې کړي خو ما وبخښه که نه و د بخښلو نه و تا ویلې ما ویلې جنجالونه پکې ډېر دي په بخښنې سره درانه صاحب غواړم یو بل سره همدغه بیرته د موضوع اړوند لا نور هم پاتې شو چې خپل ظاهر جوړول یا ظاهر ته رسېدنه ظاهر ته توجه کول که موږ چا سره مخامخ کېږو که موږ یو انټرویو ته ځو که موږ یو کارځای ته ځو که موږ غمخاطۍ ته ځو محافلو ته ځو د شخصیت د ظاهر ته رسېدل یا ظاهر ته متوجه کېدل څومره مثبت ذهنیت رامنځته کوي د خلکو په ذهن کې ستا په اړه متقابل هغه انځور څومره هغه مسلکي یو کس معرفي کي مثلا موږ به یو مثال ووایو که یو روږدی کس او ورسره یو عادي کس موږ دواړه ودرو روږدی کس په داسې حال کې چې ویښتان سر ببر کالي خراب که نه او تفاوت به موږ ته ښکاره شي خو همدغه دوه حالتونو کې د ذهنیت جوړول په دواړو لحاظونو سره شو څومره منظموالي کې ذهنیت مثبت کېږي ګورې ښه دا خو ډېره لویه خبره چې موږ تاسې د چا په هکله فکر وکړو د یو روږدي انسان او د یو جوړ انسان په هکله فکر وکړو دا ډېره لویه مسله ده راځئ په ډېرو عادي مسلو زه درته فکر وکړم زه درته څو خبرې وکړم اول خو د انسان د دماغو سیسټم ډېر خدای پاک ښکلی او عجیبه جوړ کړی دی د انسان په دماغو کې تر ټولو قوي جذب چې دی تر ټولو قوي چې معلومات اخلي هغه د لید صحیح دغه دی انکوډینګ ورته بله تاسې وګورئ زیاتره وخت موږ تاسو ته د یو چا نوم نه وي زده خو قواره مو ورته زده وي بله ذهن کې مو وي چې ویې ګورو نوم یې ذهن ته نه راځي خپله خو همداسې ما ته خو نومونه نه زده کېږي په اسانۍ خو دا عمومي خبره هم ده چې انسان ته تصویر په ذهن کې ډېر زیات پاتې کېږي بله اوس ګورئ زه درته ووایم ښه یو کس چې استخدام کوي یو کس چې تا ته وظیفه درکوي یا یو کس چې تا انټرویو اخلي یا یو کس چې هلته له تا سره غواړي ملګرتیا وپالي رشته وپالي له هر اړخه چې ټولنیزه اړیکه ده که په هر شکل ده که په کورنۍ کې ده که په کاروبار کې ده که په وظیفوي ژوند کې ده نو اول مخکې له دې چې تاسې خبرې وکړئ هغوی تاسې ګوري بله تاسې باور وکړئ زه یو ځای کې زه څومره استخدام کوونکی پاتې شوی یم په مختلفو ادارو کې نو که چېرته ما د استخدام پر مهال باندې مخکې له دې چې کس خبرې شروع کړي ما د هغه له مزل څخه ما د هغه له کردار څخه ما د هغه د لاسونو د حرکت څخه ما د هغه د قیافې د نظم څخه ما د هغه د لباس د نظم څخه حتی ما د هغه د رنګونو د کالو د رنګونو د انتخاب څخه ما ته ذهن ته راتله چې زه د فرست امپریشن چې زه له کومه یو انسان سره مخ یم نسبتا یا زه دې سره څنګه مخ ته لاړ شم تاسې دا وګورئ ښه دا ډېره عمومي خبره ده او ما ته ډېره جالبه وه زه دې سره مخ یم کله چې کلیو ته یا کوم ځای ته لاړ شم
نو زه خو عینکې له مجبوریته په سترګو کوم ځکه زما ضرورت دی دید مې کمزوری دی خو ما ته هغه خلک مخکې له دې چې کیسه بدله دغه یې که نه نو ما چې وګوري ما ته وایي چې انجینر صاحب زه انجینر نه یم یا راته ډاکټر صاحب وایي خو زه ډاکټر نه یم یعنې د خلکو ټول تقریبا ستاسې سره کوم معاملات چې دي هغه ستاسې ظاهر ته کتلو ته باندې دي که ته ما ته معلومات شوی چې کله زه درسونو کې ډېر مصروفه شم نو زما لږ قیافه همداسې شي چې ویښته مې ځان ته مې پام نه وي په هغه وخت کې که نه لکه په هغه وخت کې بیا زه له چا سره مخ کېږم بیا دغه او دا دوه حالتونه ډېر جالبه دي درانی صاحب مثلا موږ به یو داسې څه شریک کړو لیدونکي به هم د دې شاهدان وي مثلا هغه څوک چې ډېر وخت غیر منظم دی او په یو ورځ ځان منظم کو ځان به ورته متفاوت ښکارېږي ځان به ورته بدل ښکارېږي خو عین حالت همدغه که چیرې یو کس ډېر وخت منظم ګرځېږي یو ورځ غیر منظم شو ځان به ورته متفاوت ښکارېږي ستا په ځان هغه باور او عزت نفس دغسې ځمکې ته راښکته بله هم د درناوي مسئلې ته راځم چې ظاهر ته رسېدنه ظاهر جوړول یا ظاهري ښکلا ته توجه کول ځان باندې درناوی څومره ډېرېږي ګورې ما ته ډېر جالبه دی دا په ماشومانو کې په ډېر ښکلي شکل باندې ښکاري که کله چې ماشوم نسبتا ډېر کوچنی ماشوم نه ښیم صحیح چې نوې ځوانۍ ته نږدې ماشوم وي نو داسې ماشومان دوی یو خو د ارواپوهنې نګاه هم د 7 کلنۍ نه تر 12 کلنۍ پورې د انسان ځان ته ډېر پام کېږي او کوشش کوي چې ښکلی اوسېږي دوی ته وګورې کله چې دوی کومه ورځ پاک شي جامې پاکې کړي نو د دوی په مزل کې فرق راځي صحیح د دوی هغه په ګرځېدو کې فرق راځي هغه د خبرو طریقه کې فرق راځي خلکو سره یې سړیموشو کې فرق راځي غواړي خلک یې وګوري غواړي خلکو ته مخې ته شي یعنې دوی کې په ځان د باور او د عزت نفس موضوع قوي شي خو په کومه ورځ چې د دې کالي منظم دی په کومه ورځ چې دا ویښتې منظم دي نور منظم دي نو دا نه غواړي خلکو سره مخ شي بله همداسې ده دا ځان غاړې ته کوي ځان لرې کوي موږ او تاسې چې له هغې دورې څخه راوتي یو په ځوانۍ کې یو خو اوس هم یو ځای ته کله چې منظم نه ځو زړه مو نه کېږي نه ځو په ډېره اسانۍ نه ځو او که ځو نو تر هغې مو چې ځان منظم کړی نه هغه ځای ته تګ راته هم مناسب نه ښکاري هم راته ځان پکې بد ښکاري او هم فکر کوو چې یاره زما به عزت ونه شي او همداسې کېږي همداسې شوي دي باور وکئ هغه انسان چې په هر ځای کې مو ډېر زیات عزت دی یو ورځ یو ځای ته لاړ شي بې نظمه ګډوډ که ستاسې عزت وشو نه ده عزت مو نه کېږي او خپل دغه د تګ نه به خوند هم نه اخلئ او خلک هم همداسې کردار کوي صحیح او اوس وخت کې خو دنیا د ټیک ټاک او جالبه خو بیا دا چې بیا چیرې ورشي و چې دا در باندې څه شوي دي ولکه داسې ګډوډ راغلی کومه ورځ چې منظم وي بیا چې درته خبره مو وکړي چې نور خو ډېر منظم ذهنیت هم خپل باور دې تیار جوړ دی خو د نورو په خلکو په خبرو باندې ستا باور نور هم قوي کېږي نور هم ځان ته د ښکلا احساس کوي نو د ښکلا احساس ښکلي پاتې کېدل ښه خبره دراني صاحب ډېره مننه کورودان چې راغلی په دې زه به وایم ښکلې موضوع باندې هم خبرې درلودې خوشحاله اوسې ډېره مننه ښه لیدونکو لنډه دا چې ځان په هر چا باندې وی ګران دی خو که غواړئ چې دغه د ځان ګرانښت لا مو زیات شي خپله ځان ته خپله درناوی وکړئ خلکو باندې هم هغه مثبتې اغېزې ولرئ خلک هم درنه اغېزمن شي متاثره شي نو لنډه دا چې ځان ته باید موږ متوجه اوسېږو هماغه خبره څو ورځې تاسې غیر منظم وګرځئ یو ورځ ځان منظم کړئ ژوند به مو بدل یا به هغه فکر متفاوت وي او که همدغسې څو ځلې منظم یو ورځ غیر منظم شوي هم درته ډېر توپیر ښکته پورته ډېر درته ښکارېږي په هر صورت ډېره مننه بیرته راګرځو موږ سره پاتې شئ لیدونکو بیا هم ستړي مه شئ هرکلی د خپرونې بلې برخې ته راورسېدو په دې برخه کې نن د ډسمبر 20 نیټه چې په نړۍ کې د بشري پیوستون نړیوالې ورځې سره هم برابره ده او دا چې د دغې ورځې څخه په نړیواله توګه چې کله د دې یاد کیږي لمانځنه یې کیږي بېلابېلې ورځې چې یادېږي یو ځانګړې موخه هدف ترې وي بشري پیوستون یا د بشر او د خلکو ترمنځ د واټنونو رالنډول د دوی هغه فاصلې له منځه وړل بیا په ډیجیټل نړۍ کې یا په اوسني عصر کې د ساینس او ټکنالوژۍ په زمانه کې څومره دغه پیوستون شونی دی څومره دغه لرې واټنو فاصلې له منځه تللی شي خو په هر صورت
د حقوقو څخه برخمن کېدل یا د حقونو ترلاسه کېدل یا د دې غوښتنه په دې ټولو مسایلو بحث لرو. نو همدا شیبه را سره خپرونه کې د بشري ودې او پراختیا نړیوال سلاکار او ټرینر دکتور صاحب حیات الله عتیق صاحب را سره همدا شیبه له ترکیې څخه خپرونې ته وصل شوی دی. نو پر همدې موضوع ورسره بحث او خبرې لرو. دکتور صاحب ستړي مه شئ، سهار مو بخیر. مننه ګران صفای صاحب، ستاسو او ستاسو د ټولو همکارانو او اورېدونکو سهار بخیر وي. مننه. کور ودان. ښه، زه اوس په همدغه شیبه کې ډېر نه پوهېږم چې ترکیه کې څو بجې دي، سهار دی که نه یو څه وخت سره توپیر کوي؟ دلته 6 دقیقې پاتې دي چې سهار شي بخیر سه، تر اوسه پورې شپه ده. ښه، 6 دقیقې کم 6 بجې دي. دلته زموږ سره اوس 1 کم 9 بجې دي سهار، تر اوسه پورې سهار شوی نه دی. ښه، زه وختي پروګرام ته راځم نو ما ته 6 بجې سهار ښکارېږي، ما ځکه دا پوښتنه وکړه. په هر صورت ډېره مننه دکتور صاحب چې را سره یاستئ. ښه، بېلابېلې نړیوالې ورځې چې موږ په مورد باندې په بېلابېلو پروګرامونو کې بحث کوو، خبرې کوو. د ډسمبر 20 نیټه د بشري پیوستون نړیواله ورځ، کمې ورځې چې د ملګرو ملتونو لخوا رامنځته شوې دي، فکر کوئ چې دغې ورځو ته او د دغې ورځو هغه کومه موخه چې ده، کوم یاد چې دی، دې ته هماغه ډول رسېدنه هم کېږي؟ شفا صاحب محترم، مخکې نه چې ستاسو سوال ته جواب ووایم، د تاسو د خبرې په تایید باندې ملګرو ملتونو په 2015 کې دا پرېکړه وکوله چې د بشري پیوستون دپاره دوی باید یوه ورځ ولري، دا ورځ باید ونمانځل شي او دې ته توجه کوي. دغه ورځ او دې ته ورته نورې ټولې ورځې که موږ تاسو په حقیقت کې په عملي او تطبیقي مایکروسکوپ که ورته وګورو یا د عمل د کړکۍ نه که ورته وګورو، نو ملګري ملتونه او ټول هغه نړیواله ادارې متاسفانه چې نن پاتې راغلي په دروازو کې، صرف او صرف دا یو شعار دی او د دې شعار نه هم دوی مختلفې موخې او مختلف اهداف لري. نو که چېرته موږ تاسو الحمدلله مسلمانان یو او موږ تاسو الحمدلله دین لرو، که د هر ورځ ته موږ تاسو که تاسو ته فکر هم وي صفا صاحب محترم، د خپل دین د کړکۍ نه موږ تاسو ډېر فوکس او ترکیز کوو او د دې د کړکۍ نه موږ تاسو ورته ګورو. که موږ تاسو ته خپل د دین د کړکۍ نه وګورو، د ورځ ته دا ډېر مهم او حقیقتا یو اساسي کار دی. الله جل جلاله وایي چې یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر وانثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم. ای انسانان، ای خلکو، ما تاسو پیدا کړي د یو نارینه نه چې هغه آدم علیه السلام، د یوې ښځې نه چې هغه بیبي حوا د زموږ ستاسو مور ده او زموږ ستاسو نیا ده. مختلف ملتونه، مختلف قومونه، مختلف ژبې دا ما تاسو پیدا کړي. الله فرمایي د څه په خاطر پیدا کړي؟ د دې په خاطر باندې پیدا کړي چې تاسو سره وپېژنئ د بل سره، نه د دې په خاطر چې تاسو سره ووژنئ، تاسو سره قتل وکوئ، تاسو سره وینې تویې کړئ او تاسو مشکلات جوړ کړئ، نه، چې تاسو سره وپېژنئ، تاسو د بل نه ګټه واخلئ، مستفید شئ، د یو د بل عادتونه جوړ کړئ. دلته که موږ تاسو وګورو، ګورئ الله جل جلاله وایي چې ای خلکو، دلته مسلمانان الله نه دي فرمایلي، ټول انسانان، خو اساسي هدف دا دی چې ان اکرمکم عند الله اتقاکم. تاسو کې ای انسانانو هغه څوک الله ته ډېر لنډ دی چې هغه د الله جل جلاله نه ډېر ویریږي. دا اوس معیار شو که نه؟ دلته اوس هغه څوک چې مسلمانان دي، مؤمنان دي، د خدای جل جلاله نه ډېر ډارېږي، د خدای جل جلاله قانون په ځمکه کې تطبیقوي، د هغې اوامرو ته لبیک وایي، د هغې د نواهیو نه ځان ساتي، هغه خلک الله ته ګران دي. الله بل ځای فرمایي چې وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. تاسو یو د بل سره په نیکۍ کې همکاري وکوئ او په ګناه کې، په بدۍ کې ورسره همکاري مه کوئ. او رسول صلی هم فرمایي چې مثل المؤمنین فی توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. د مسلمانانو په همدردۍ کې، په بشري پیوستون کې، په مینه، په محبت کې، په تعاطف کې داسې مثال لري لکه دغه ټول مسلمانان چې یو جسم مثال ولري. که د انسان په جسم کې یو وړوکی عضو هم د غچه ګوته باندې هم که انسان درد وي، نو د ټول جسم ورسره د تبې او د ناراحتۍ احساس کوي. زما هدف دغه دی چې ملګري ملتونه او د نړیواله ادارې چې دغه ورځ لمانځي، نن هغوی په غزه کې چېرته دي؟
نور تفصیل ته به ځکه نه ورځو چې ستاسو پروګرام بله. اجتماعي ټولنیز پروګرام د سیاسي نه دی. زما هدف دا دی چې ستاسو سوال ته زه راځم چې متاسفانه دوی ټول پاتې راغلي او د دوی لپاره که چېرته علاج دوی غواړي دوی باید الله ته رجوع وکوي. او والله دوی الله د الله دین ته، د الله دستور ته، د الله قانون چې قرآن کریم دی دې ته باید حقیقي انداز باندې دوی باید مراجعه او رجوع ورته وکوي چې تر څو د دوی حقیقي ټول ورځو حق ورته ادا کړي. بله ډېره مننه ډاکټر صاحب. دغه د بشري پیوستون کلمه چې کله راځي یا د جمله چې کله راځي یا د ورځ چې کله یادېږي نو له دې خو هدف دا دی چې د انسانانو ترمنځ یو د بل درد احساسول، هغه بشري کرامت او هغې ته احترام، په ستونزو کې د یو بل ملاتړ، د دې ترڅنګ د عدالت او مساوات او انساني کرامت لپاره ګډ دریځ. که ستونزې نړیوالې دي هلې هم ګډ دریځ غواړي. کله چې دغسې ورځې نمانځه یادېږي یا د دغې ورځې نه بحث کېږي او بیا په اصل کې هغه موضوعات هغه څه نه دي څنګه چې تاسې مخکې یو ته اشاره هم درلودله، فکر کوئ د دغې ورځو مقابل کې بیا څه پکار دی چې کله ورځې نه هغه کوم هدف دی، کومه موخه ده، هغه هېڅ هم نه ترلاسه کېږي؟ د دې اساسي موخې چې کوم دي ما تاسو ته وایي چې دغه بشري پیوستون موږ تاسو نه تنها چې یوه ورځ ورته ورکړو، صحیح، د موږ تاسو ټول ژوند باید بشري پیوستون وي. په ټولنو کې موږ تاسو وګورو څوک غني دی هغه فقیر سره همکاري وکوي، همدردي وکوي، یتیم او چېرته کونډه. دا کوم مظلوم انسانان چې دي دغه مظلوم انسانان صرف یوه ورځ کې دوی دغه حق نه دی چې دوی ته موږ ګل ورکړو. د مینې ورځ د مثال په توګه باندې خپلې ښځې ته یوه ورځ ګل ورکړو، نو ټول ورځ یې ویره کړو، له هغه نه اسماني یوه متا موږ جوړه کړو. د عربي ژبه د 14 د دسمبر 2 ورځې مخکې تېره شوه، سره د چې عربي ژبه زموږ دین په عربي راغلی، رسول الله صلی الله علیه وسلم عرب و. نو دا اوس د دې ورځې په حق کې ظلم دی چې یا د ژبې په حق کې ظلم دی چې یوه ورځ موږ ورته ورکړو. موږ تاسو لږ وروسته دلته سهار کېږي، موږ د سهار لمونځ کوو، تاسو د سهار لمونځ کړی. دغه اذان اوس بالفعل اوس اذان آرام، دغه اذان په عربي ژبه باندې دی، لمونځ په عربي ژبه باندې دی. د دغه ټوله کره ارضي کې موږ تاسو که فکر ورته وکړو داسې یوه دقیقه نشته چې په هغه کې په عربي ژبه باندې تلفظ نه کړي، ځکه چې ټول خلک مسلمانان چېرته چې اوسېږي اذان کوي او دوی لمونځونه کوي. زما هدف دغه دی چې د عربي ژبه زموږ د دین ژبه ده، زموږ د پیغمبر ژبه ده صلی الله علیه وسلم. دوی ته اوس ملګري ملتونه راځي او وایي چې د 18 دسمبر باندې دا عربي باید موږ ولمانځو. نه، د ټولې ورځې چې دي دوی خپل موخې لري، خپل اهداف لري، خو موږ او تاسو د ټولو قضایاو ته من حیث عناوین باید خپل دین د کړکۍ نه موږ تاسو ورته وګورو. اوس دغه د بشري پیوستون برنامه چې ده یا د کوم کار چې دی دا موږ تاسو قدرمن صفای صاحب محترم مریدونکو دا موږ د خپل دین د کړکۍ نه موږ تاسو عملي کړو چې موږ خدای پاک اجر راکړي. خو یو انسان په دې وجه باندې دغه ورځ لمانځي یا د غریب او د فقیر سره کومک کوي، د واکس او ویډیو ورسره اخلي او صرف په دې ورځ باندې راځي او د مظلومانو سره همکاري کوي. د دې معنا دغه ده چې د ملګرو ملتونو په خاطر باندې کار شوی دا شرک دی، د خدای جل جلاله سره شریک نیول دی. نه، موږ د خپل پروردګار په خاطر باندې د مظلوم او د فقیر سره موږ همکاري کوو او د هغوی سره موږ او هر ورځ بغیر د ورځ نه مهرباني. بله، ډېره مننه ډاکټر صاحب. نو که لنډه داسې ووایو چې د بشري پیوستون دغه جمله موږ ته دا را زده کوي چې د انسانیت په نوم یو بل ته لاس ورکړو. څه ډول پیغام باید خپور کړو کله چې د بشري پیوستون خبره کېږي، د خپل دین د خپل شریعت په لحاظ باندې، د مسلمانیت په لحاظ باندې، موږ په خپل اسلامي ټولنه کې څه ډول پیغام باید خپور کړو، څه ډول پیغام سره مخکې ولاړ شو، څنګه خلک همغږي کړو، یو ځای کړو؟ لکه مخکې چې د آیت شریف ستاسو مخکې ما ولوستو قدرمن صفای صاحب، موږ د دې په خاطر پیدا شوي چې د بل سره وپېژنو. بله، د یو بل د عاداتونه، د بل د کلچر نه ځان خبر کړو او ځان پوه کړو او شیونه زده کړو او هغه کوم نقاط کوم مسایل چې دي په هغه کې موږ تاسو د بل سره ودرېږو، د ضعف کوم نقاط چې دي، یو فقیر دی، غریب دی، نور مسایل لري. دا ټول کارونه ولې وکړو؟ د په دې خاطر وکړو چې خپل پروردګار موږ خوشحاله کړو. د ټولو کارونه د ټولو عاداتونه په نیت باندې د دین عبادت جوړ دی شي، انما الاعمال بالنیات. ټول کارونه د نیت سره ارتباط لري. نو د موږ تاسو اساسي کوم موضوع په خاطر باندې چې موږ تاسو پیدا شوي، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ما الله وایي نه دی پیدا کړي پریانان مګر انسانان، ما هم د عبادت په خاطر باندې پیدا کړي. او د مؤمنان داسې مثال لري لکه کبنیان مرصوص، لکه یو دیوال کلک دیوال، یشد بعده بعد، یو کلک دیوال دی
او د مسلمانانو یو د بل سره باید ودرېږي، یو د بل سره باید همکاري وکوي، مینه خپره کړي، دوی محبت خپور کړي. او موږ تاسو پیدا شوي یو ډېر مختصر ژوند لرو، په دې وجه باندې موږ تاسو نه پیدا شوي چې موږ تاسو نفرت خپور کړو او موږ تاسو حسد ولرو، کینه ولرو. نه، حتی موږ تاسو د انسانانو سره هغوی که مسلمانان هم نه دي، خپل اخلاق باندې هغوی ته باید موږ بلنه ورکړو، هغوی پوه شي دغه انسان څوک دی، دغه صافی صاحب څوک دی چې دغه لوړ اخلاق لري. یو کافر و چې زه هم غواړم چې د صافي صاحب په شان باندې شم. د صافي صاحب د شخصیت باید داسې وځلیږي چې د ماحول کې ملګري دي، نور کوم کسان چې دا ورسره پیژني، لتعارفوا، تاسو یو بل سره وپیژنئ. د رسول صلی الله علیه وسلم د دعوت چې خپور شوی 80% خلک د اخلاق نه متاثر شوي، د اخلاق قرآن و، لکه عایشه رضی الله تعالی عنها چې وایي د بشري پیوستون حقیقي حق هلته موږ تاسو ادا کولی شو چې موږ تاسو خپل دین ته مراجعه وکړو. بله، ډېره مننه ډاکټر صاحب. نو همدغه که چیرې نړیوالو پسې ولاړ نه شو او یوازې هغه د اسلامیت په لحاظ باندې د خپلې ټولنې او د خپلو خلکو سره د پیژندنې په لحاظ باندې د بشري پیوستون خبره چې کیږي، د یو ځایوالي خبره کیږي، د ډیجیټل دنیا یا د نړۍ خبره چې کیږي، د امکاناتو، د ساینس ټکنالوژۍ، هغه څه دي چې بشري پیوستون یا دغه یو ځایوالی زیانمنوي او څنګه دغه یو ځایوالی لا پیاوړی کړو؟ څه باید په دې برخه کې خپله ترسره کړو؟ ما تاسو ته وویل قدرمن صافی صاحب محترم چې موږ او تاسو چې پیدا شوي یو، زموږ ستاسو دپاره پیغام ډېر واضح دی. او دا کوم ستونزې مشکلات بالفعل چې موږ تاسو اوس لرو او نن سبا چې موږ تاسو ملاحظه کوو، دا آدم علیه السلام چې کله د هابل او قابل د دوه زامن وو، قابل راپورته شو، هابل یې ووژلو. دا ستونزې مشکلات د آدم علیه السلام د وخت نه شروع دي او د آخرت تر ورځې پورې به دا دوام لري. خو مهمه دا ده چې مسلمان خپل ځان وځلوي، خپل دین او خپلو ارزښتونو او خپلو مبادئو ته مراجعه وکوي او دای د بشري پیوستون لپاره یو بهترینه نمونه جوړ شي. هر هغه څوک چې ضعیف وي، هر هغه څوک چې محتاج وي، هر هغه چا چې حق اخیستل شوی وي، دغه سره باید ودرېږي. او دا چې نن ملګري ملتونه د مساوات خبره کوي، هغوی وایي چې نارینه او ښځه سره یو دي. نه، کله هم یو نه دي. د ښځې جدا حقوق دي او د نارینه جدا حقوق دي. ښځه او نر د شپې او د ورځې مثال سره لري. د نشي کېدای چې د ښځې نه نر جوړ شي او د نر نه ښځه جوړه شي. او حقوق باید ورته ورکړل شي، ښځې ته هم حق ورکړل شي، نارینه ته هم حق ورکړل شي، ماشوم ته هم حق ورکړل شي، بوډا ته هم حق ورکړل شي. او د ټولو انسانانو سره چې هغه الله جل جلاله مستضعفین پیدا کړي، د کې حتما یو ابتلا او امتحان ده. اوس بالفعل زموږ تاسو ورونه چې په غزه کې، په سودان کې متاسفانه چې ډېر زیات کلونه وشول چې هغوی ته قطعا محاصره دي. دغه بشري پیوستون چېرته دی؟ په د ټولو بنیادونو باندې زه اواز کوم او په سر کې دوی د ملګري ملتونه، دوی چېرته زموږ د مسلمانو مظلوم د ورونو د حمایت او د نصرت نه. زما هدف دغه دی چې موږ تاسو صرف شعارونه پسې ونه ګرځو، تطبیق او عمل پسې وګرځو. موږ څه کړي؟ ځکه چې الله موږ پیدا کړي یو، الله جل جلاله زموږ تاسو نه پوښتنه کوي. بیا الله جل جلاله تعالی بیا دا نشته چې ولا فرانکای به جواب درکړي، بسانکای به اجازه نه. وکل اتیه یوم القیامه فرد به الله ته حاضرېږو او الله د خپلو کړنو ټولو جوابونه ورته وایي. ومن یعمل مثقال ذره خیرا یره ومن یعمل مثقال ذره شرا. د یو ذرې په شان باندې هم که چېرته موږ خیر کړی وي، هغه به جزا به انشاءالله موږ ګورو، او که چېرته بد رانه شوي نو هغه به جواب موږ ورته ورکړو. زما هدف دا دی چې دغه بشري پیوستون دې ته د خپل دیني کړکۍ نه وګورو او د خپلو ارزښتونو د کړکۍ نه ورته وګورو، د دې حق ورته ادا کړو، په دې کې مسابقه وکړو، د نور خلکو سره مسابقه وکړو. هر هغه څوک چې د بشري پیوستون نارې وایي، چغې وایي او اساسا دی په اسلام کې داخل شوی نه دی، د دې ټول کار نه هباء منثوره شوي. ځکه ما تاسو ته مخکې چې دا عادت دی، عادت په نیت سره عبادت ورنه جوړېږي. ځکه چې موږ تاسو الحمدلله مسلمانان، زموږ تاسو دین موږ تاسو ته امر کوي. بله، ډېره مننه ډاکټر صاحب په دې هیله چې زموږ ډېری مسایل، ډېری موضوعات هغه یوازې ځانګړو ورځو یا دغسې ورځې چې مختص شوي دي دې لپاره مختص نه شي، او مسایل مو همداسې په کل کې که د بشري پیوستون ورځ ده، که د ټولنیز عدالت ورځ ده، که د حقوقو ورځ ده، ولې په کل کې ورته موږ رسېدنه وکړو. ډېره مننه ډاکټر صاحب، کور ودان چې راسره وئ. تاسو نه هم مننه. ښه وخت ولرئ. بیرته راګرځو، موږ سره پاتې شئ. لیدونکو د خبر برخې ته هم ستړي مه شئ. په دې برخه کې د سیمې، هېواد او نړۍ اړوند خبري موضوعات او مسایل در سره هم شریکوو. د سیمې، هېواد او نړۍ امنیتي، سیاسي، اقتصادي او نور مسایلو څخه په دې برخه کې هم خبر شئ.
د هوا پیژندنې ادارې په 27 ولایتونو کې د واورې او ورښتونو اټکل کړی. نن د افغانستان کرکټ بورډ غوره لیګ دویم پړاو د ترسره کېدو مراسم پیلېږي او د پاکستان جمعیت علماء اسلام ګوند مشر د افغانستان پر وړاندې د یاد هیواد د لسیزو سیاست ناکام یاد کړی دی. اوس هم پوره خبرونه. د هوا پیژندنې ادارې په 27 ولایتونو کې د واورې او ورښتونو اټکل کړی. د ترانسپورټ او هوایي چلند وزارت د معلوماتو له مخې نن شنبه د هیواد په 27 ولایتونو کې د واورې، باران او تالند د برېښنا اټکل شوی. د ورښت اندازه له 5 تر 13 ملي متره او د واورې کچه له 15 تر 20 سانتي متره پورې اټکل شوې ده. له پیښو سره د مبارزې چمتووالي ملي ادارې په شمول ځینو ادارو له خلکو غوښتي چې د سیندونو له غاړې ځانونه لرې وساتي. او همدا شیبه هم په کابل کې نری باران هم پیل شوی دی. بلخوا هرات کې د یخنۍ له امله 1 او 3 افغان کډوال مړه شوي. د هرات سیمه ییز مسؤلین وایي په کوهستان ولسوالۍ کې 1 او 3 افغان کډوالو د ناقانونه کډوالۍ په مسیر کې د سړې هوا له امله ژوند بایللی دی. د هرات والي ویاند محمد یوسف دغه راز ویلي د پولې اخوا د دغې موضوع په تړاو څېړنې روانې دي. ورته مهال د 200 الفاروق قلی اردو د رسنیز دفتر په یوه خبرپاڼه کې په تیرو 2 ورځو کې ایران سره پر پوله د انساني قاچاق کوونکو له نیولو څخه خبر ورکول شوی. په خبرپاڼه کې راغلي چې د 4 تنو جسدونه د سړې هوا له امله مړه شوي وو او د سرحدي ځواکونو له لورې هرات ته لیږدول شوي. جاپان له افغانستان سره په بشري برخه کې نږدې 20 میلیونه ډالر مرسته اعلان کړې. په کابل کې د جاپان سفارت پر ایکس پاڼه لیکلي چې هیواد له افغانستان سره 19.5 میلیونه ډالر مرسته کوي. یاد سفارت زیاته کړې چې دا مرستې به د ملګرو ملتونو اړوند ادارو، نړیوالو سازمانونو او د جاپان د نادولتي مؤسسو له لارې افغانستان ته ورسیږي. جاپان تر دې مخکې هم له افغانستان سره په بېلابېلو برخو کې میلیونونه ډالر مرسته کړې ده. د ارشاد، حج او اوقافو وزیر بلخ کې د دینی او ملي پراختیايي پروژو له چارو څخه لیدنه کړې. د دې وزارت پر ایکس پاڼه لیکل شوي چې نور محمد ثاقب د یو پلاوي په مشرۍ د دې ولایت د مزار شریف د روضې بېلابېلې برخې وارزولې او له هغه لوی مسجد یې هم لیدنه وکړه چې څه موده مخکې د وزارت له بودیجې څخه باندې 2 میلیونو افغانیو په لګښت فرش شوی وو. ثاقب د قشتېپې له سربند لیدنې په مهال ویلي د دغې پروژې په بشپړېدو سره به د غلجاتو په برخه کې افغانستان پر ځان بسیا شي. بل خبر بیا دا چې ایران له افغانستان سره د اړیکو پر پیاوړتیا ټینګار کوي. د ایراني رسنیو د راپور له مخې د دې هیواد ولسمشر د سویلي خراسان ولایت د سفر په مهال د دغه ولایت والي ته سپارښتنه کړې چې له افغانستان سره د اړیکو پر پیاوړتیا کار وکړي. مسعود پزشکیان دا څرګندونې داسې مهال کوي چې همدا تېره اونۍ ایران د کابل او اسلام آباد ترمنځ د رامنځته شوي کړکېچ د هوارۍ لپاره د سیمه ییزو هیوادونو ناستې کوربه و. نن د افغانستان کرکټ بورډ غوره لیګ دویم پړاو د ترسره کېدو مراسم پیلېږي. د کرکټ بورډ د معلوماتو له مخې دغو مراسمو کې به افغانستان کرکټ بورډ له خپلو سټراټیژیکو پانګوالو ملګرو سره یو ځای د دغه لیګ د دویم پړاو د پیل نیټه، کوربه هیواد، د سیالیو جوړښت او نور مهم جزئیات په رسمي ډول په ډاګه کړي. د مراسمو پر مهال به د دویم پړاو د ترسره کېدو ځای، وخت، سوداګریزې تګلارې او نور اړوندې برخې رسنیو ته وړاندې شي. د یادونې وړ ده چې افغانستان غوره لیګ د 20 اوريزه سیالیو او ستر سوداګریز لیګ لوبې لومړی پړاو په 2013 کال کې ترسره شوي چې پکې 15 لوبډلو ګډون کړی و. او وروستی خبر دا چې د پاکستان جمعیت علماء اسلام ګوند مشر د افغانستان پر وړاندې د یاد هیواد لسیزو سیاست ناکام یاد کړی. مولانا فضل الرحمن یوې غونډې ته ویلي چې پاکستان هره پریکړه په زور تحمیل کړې او له همدې امله یې نه یوازې د افغانستان په اړه څه باندې او یا کلن سیاست ناسم و بلکې د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزې هم مثبته پایله نه لرله. شنونکي هم د نوموړي څرګندونو ته په کتو له افغانستان سره د پاکستان چلند توپیري یادوي او زیاتوي چې هیڅ وخت په سیمه کې د یو مضبوط افغانستان پلوي نه ده کړې.
دا د سیمې هیواد او نړۍ اړوند خبري موضوعات کولی شي لیدونکو دا ورته ورته نور مهم مسایل د شمشاد ټلویزیون په راتلونکو خبري ساعتونو او خبري ټولګو کې هم تعقیب کړئ. نو دا برخه مو همدلته پای ته رسیږي، خو زموږ همکاران وایي چې مستقیما ورزو د هرات پر لورې زموږ همکار ښاغلی آصف جهاني را سره خپرونې ته وصل شوی دی. بېلابېل مسایل ورسره غواړو چې بحث کړو. دا چې هرات کې د سون توکو د بیو لوړوالي څخه شکایت کیږي، د دې ترڅنګ د لیلامي توکو بازار هلته یو څه ګرم شوی دی. ورسره څنګ کې بله موضوع بیا هغه د هرات د محلي خوړو اړوند ده چې همدا شیبه به یې له خپل همکار ښاغلي آصف جهاني سره بحث کړو. جهاني صاحب ستړي مه شئ، سهار مو بخیر. سلامونه صفی صاحب، تاسو ته د شمشاد ټلویزیون ټولو قدرمنو لیدونکو ته تاسو ټول د سهار بخیر. مننه کور ودان. په دې هیله چې تاسې هم ښه سهار را پیل کړی وي. هرات کې اول خو د موسم څخه خبر کړه په داسې حال کې چې نن د هیواد په 22 ولایتونو کې د واورې او د باران اټکل شته. کابل کې خو همدا شیبه چې اوس من قرار لرو د سهار 8 بجو او 33 دقیقو کې باران اوري، نری باران پیل شوی دی. هلته هرات کې وضعیت څنګه دی؟ صافی صاحب دلته د 3-4 ورځو را په دې خوا باران ورېږي، همدا اوس هم هوا باراني ده. نیم ساعت مخکې هم باران ورېده خو اوس درېدلی ده، او نن هم د واورې اټکل هم شته په هرات کې چې واوره به ورېږي. بله صحیح. 2-3 موضوعات چې نن خپرونه کې لرو. یو موضوع دا چې هرات کې د سون توکو د بیو موضوع یا هغه لوړوالی چې خلک په دې اړه ستونزې لري، ورسره څنګ کې د خلک څه ډول ګرم ځان ساتي. هرات کې د محلي خوړو خبره، ورسره د لیلامي توکو د بازار د ګرموالي موضوع چې 3 واړه موضوعاتو باندې به بحث او خبرې وکړو. همدا لومړی موضوع ته به راشو چې د ژمي پر رسېدو سره د هوا په سړېدو سره د سون توکو بیې څومره پورته شوي دي؟ صافی صاحب سږ کال په هرات کې له کوم وخت چې هوا سړه شوې ده، ژمی پیل شوی ده، نو په هرات کې د سون توکو بیې ډېرې لوړې شوي دي. که چیرې موږ د تېر کال په دا وخت سره پرتله کړو، تېر کال دا وخت د یو من سکرو بیه 140 تر 150 افغانۍ وه، خو اوس 200 افغانیو ته جګه شوې ده. همداراز لرګیو بیه هم د 45 څخه تر 50 افغانیو پورې ده چې یو من یا 4 کیلو څخه زموږ من 4 کیلو دی، 4 کیلو لرګي اوس تر 50 افغانیو پورې رسېدلي دی. همدا ډول ګاز هم اوس مهال 1 کیلو 50 افغانۍ دی چې دا خلک د ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي، ځکه خلک دومره اقتصادي واس او توان نه لري چې دوی وکولی شي په لوړه بیه باندې دغه توکي رانیسي. بله. تر ډېره بحث بیا د سون توکو کې کمیات کو چې اوس د ژمي هغه یخه څپه خوره ده نوره ژمی تقریبا، نو که وایو چې سر د سبا چې وروستۍ نیټه د قوس ته، له هغې وروسته د جدي لومړۍ نیټه چې شروع کېږي ژمی پیل دی. د لرګیو قیمتونه ډېر کله خلک ترې شکایت کوي چې لرګي ډېر زیات قیمته شوي دي. همدارنګه د زغالو په برخه کې چې هلته ترې استفاده کېږي، د بخاریو یا د اتاقونو د ګرموالي د تېر په پرتله څومره تغییر دا ځلې راغلی دی؟ صفی صاحب ما مخکې هم دې ته اشاره درلوده چې زغال تېر کال دا مهال 140 تر 150 افغانۍ و 4 کیلو یې، خو اوس دغه 2.5 ته لوړه شوې ده چې دا خو یو 2 برابره زیاتوالی پکې شي. او بل لرګي هم همداشان یو منې 45 څخه تر 50 افغانۍ پورې رسېدلي. بلې، نو دغه د بیو لوړوالی چې رامنځته شوی دی، بیا تاسې د زغالو برخه کې یادونه وکړئ چې تقریبا دې حالت ته که وګورو 90 افغانۍ په دې کې توپیر راغلی، 140 250. نو د خلکو هغه وضعیت ته په کتو سره اقتصادي وضعیت هم چې ډېر کله موږ د ناسم په اړه خبرې کوو چې خلکو وضعیت هغسې نه دی یا ښه نه دی، نه توانیږي چې په دې حالت کې یا ډېر لرګي راونیسي یا همدارنګه د زغالو په برخه کې دغه تغییر هغه اصلي لامل څه دی؟ ولې تغییر دومره ډېر راغلی دی چې په یو تاسې چې کومه اندازه یاده کړه په هغې کې د 90 افغانۍ پورتوالی راشي؟ صافی صاحب دې برخه کې چې موږ د هغه لرګیو یا سون توکو پلورونکو سره خبرې کړې دي، دوی وایي چې بازار کې اوس مهال سون توکي کم دي، ځکه اوس مهال د پاکستان سره کوم لارې چې هغه تړلې دي. نو دا لامل دی، تر ټولو غټ لامل همدا دی چې سون توکي بازار کې کم دي.
نو زغال خو پاکستان نه راځي یا لرګي خو که موږ یادونه کوو چې دې کې تغییر راغلی خو زموږ د هېواد په بېلابېلو ولایتونو کې د بېلابېلو لرو پرتو سیمو نه یا هغه ساحه کې چې ځنګلونه دي هغه لرګي د هغې اجازه ده هغه بېلابېلو ولایتونو ته انتقالیږي نو دغه لارو تړلو تاثیر څه یادوي ولې بیا په دې برخه کې تاثیر لري تر ډېره پورې چې دوی موږ ته کوم معلومات راکړي دي دوی وایي چې کوم لرګي او دغه زغال څه ده د پاکستان هېواد څخه راتلل نو دوی اصلي لامل همدا یادوي نور موږ نه دي معلوم چې ولې صحیح نو د خلکو د اتاقونو یا د ځانونو د ګرموالي مسله مهمه ده که لرګي قیمته دي که زغال قیمته دي دلته طبعا چې بیا خلک د ربړونو څخه استفاده کوي د پلاستیکونو څخه استفاده کوي یا هم د نور هغه توکو څخه استفاده کوي کوم چې د هوا په ناپاکۍ کې د هوا په آلودګۍ کې یا د هوا په ککړتیا کې مستقیما رغنده رول لوبوي او تنفسي ناروغۍ هم زیاتوي لومړی په دوی خپل اخته کیږي که وایي چې بیا خلک اوس وخت کې د کورونو د ګرموالي لپاره له کومو توکو څخه به استفاده کوي نو چې قیمتونه هغومره پورته دي صافی صاحب تر ډېره پورې اوس مهال دلته په هرات کې خلک مجبور دي که څه هم د توکو سوان توکو بیې لوړې دي خو دوی مجبور دي چې د یخنۍ څخه ځان ساتلو او ځان ګرم ساتلو لپاره دغه توکي واخلي خو نشي کولی په اسانۍ سره بله جهاني صاحب متاسفانه چې انټرنیټي ستونزه ده او کله کله نو اړیکې یو څه ټکنی شي په هر صورت هڅه به کوو چې جهاني صاحب سره بیا هم وصل شو ښه غږ دې بیا هم انشاءالله لرو جهاني صاحب مهرباني مخکې مو غږ یو څه ټکنی شو قطع شو بله صافی صاحب خدمات د انټرنیټي ستونزې حساسیات دي په دې بله او په همدې اړه نن د اترا یا د مخابراتي خدمتونو تنظیم ادارې ویان هم خپرونه کې به له ځان سره ولرو همدا مسایل به هغوی سره هم بحث کړو ښه بله موضوع بیا ښه متاسفانه چې دا ځل خو بیخي اړیکه ورسره پرې شوې که ښه همکاران وایي چې نه لرو جهاني صاحب راسره دی جهاني صاحب یو خو دا موضوع وه بله د لیلامي توکو د بازار د ګرموالي طبعا چې کله یخني رارسېږي نو خلک اړ دي چې که ډېر مو پشن توکي نه او بیا هغه وضعیت ته په کتو سره دوی لیلامي توکي په بازار کې راونیسي او په وروستیو کې دغه بازار هم یو څه ښه شوی دی له دې مو هم خبر کړئ په دې اړه هم راسره معلومات شریک کړئ چې څومره خلک په ورځني ډول مراجعه کوي بازارونو ته ورځي او دغه توکي رانیسي جهاني صاحب غږ مې لرې ښه متاسفانه زما پوښتنه که دې اخیستې نه وي چې پوښتنه بیا تکرار کړم ښه صحیح لا هم یو څه ستونزه شته ده او متاسفانه ښه په کل کې په عموم کې که بحث ولرو چې د لیلامي توکو بازار نه یوازې به په هرات کې بلکې هغه ولایتونه چې یخ دي هلته چې هوا یخه ده مثلا مزار شریف کابل هرات ورسره څنګ کې بامیان بدخشان کندوز زیاتره هغه ولایتونه چې ډېر یخ دي سرپل تخار شمالي ولایتونه ورسره څنګ کې جنوب ته که ولاړ شو یا جنوب لویدیځ ته لاړ شو بېلابېل ولایتونه دغسې نیمروز او د فراه هلمند دې ټولو کې موسم یخ دی او د هوا حالات ته په کتو سره نو خلک بیا مجبور دي اړ دي چې لیلامي توکي راونیسي خو په هر صورت موږ هڅه وکړه چې خپل همکار سره دا برخه مخکې یوسو ولې متاسفانه چې دا ځلې اړیکه په مکمل ډول سره پرې شوله او غوښتل مو چې هلته د محلي خوړو اړوند هم ورسره بحث ولرو چې په ژمي کې تر ډېره له کومو خوړو څخه استفاده کیږي تاسې به کابل کې لیدلي وي چې تر ډېره د یخني څخه یا د شورمې څخه یا داسې نور خواړه چې هغه په ژمي کې دي له دې څخه استفاده کوي متاسفانه اړیکه یې راسره پرې شوه انشاءالله په راتلونکو خپرونو کې بیا په دغه اړوند مسایلو ورسره بحث او خبرې ولرو اوس لپاره دا برخه هم همدلته پای ته رسیږي لنډه دمه لرو له دمې وروسته به د مخابراتي خدمتونو تنظیم ادارې ویان ښاغلی جلال الدین شمس صاحب به راسره پروګرام کې وي تاسې هم راسره اوسئ
بیا هم ستړي مه شرکله قدرمن لیدونکو د خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې د مخابراتي خدمتونو د تنظیم ادارې د اړوندو کارونو د فعالیتونو په اړه بحث لرو. بیا ځانګړې موضوع چې په وروستیو کې نوي سایټونه په لرو پرتو سیمو کې فعاله شول د معلوماتو له مخې چې 280 انتنونو اوس په پوره توګه فعالیت پیل کړی دی. خو دا چې کومې لرې پرتې سیمې دي او کومې سیمې لا هم د دې خدماتو څخه بې برخې دي یا هلته مخابراتي خدمتونه نشته دی، د دې ترڅنګ د انټرنیټي خدماتو اړوند به هم ځینې بحث ولرو. ورسره څنګ کې د سیم کارتونو د ثبت پروسې او د روانې لړۍ په اړه څومره خبره تر کوم ځای ورسېدله، او ورسره یو بله موضوع هم مهمه ده چې هغه په سرحدي سیمو کې د سیم کارتونو د نورو هیوادونو د سیم کارتونو فعالیت یا کار، مثلا په هرات کې د ایران سیم کارتونه کار کوي په سرحدي سیمو کې، او همدارنګه تورخم فرضي کرښې ته که موږ ورځو نو هلته پاکستاني سیم کارتونه بیا فعاله دا چې ولې دغه چاره اوس هم روانه ده، ستونزه په څه کې ده او څنګه ممکنه ده چې دغه فعالیت د دوام وکړي. په دې ټولو مسایلو بحث لرو. د مخابراتي خدمتونو د تنظیم ادارې ویان ښاغلی جلال الدین شمس صاحب راسره پروګرام کې دی، تاسو هم راسره اوسئ. شمس صاحب ستړي مه شې هرکلی. بسم الله الرحمن الرحیم. صافی صاحب تاسو ته او ټولو قدرمنو لیدونکو ته سلامونه احترامات. کورودان ډېره مننه. نو لرې پرتې سیمې هغه چې موږ یې ډېره یادونه په پروګرامونو کې کړې ده، د خلکو غوښتنه هم دا ده چې مخابراتي خدمتونه لومړی خو نه وو، که وو یو څه به کمزوري وو، ولې بار بار به هم دا بحث کوو چې نوي سایټونه فعالېږي، په دې باندې کار روان دی. وروستی فعالیت او وروستی هڅه تر کوم ځای ورسېده؟ بلکل لکه صافی صاحب تاسو څنګه وویلې 280 انتنونه د اترا ادارې د انکشافي بودیجې نه چې موږ کومه د انتنونو جوړېدو پروسه پیل کړې ده، 280 انتنونه مکمله توګه باندې فعاله شوي دي. ډېره غټه لاسته راوړنه ده. موږ 4 کاله وړاندې چې کله دغه اسلامي امارت قیام نه وروسته امن راغی وطن ته، هغه وخت خو پخوا خو داسې و چې جنګونه وو، لرې پرتې سیمې بیخي محرومه وې د خدماتو نه، مخابراتي شبکې هلته نه شوې تللی، هغه وخت حکومتونه هلته هغسې فعالیت نه شو کولی. همدغه وجه وه چې دغه زرهاو کلي د افغانستان د مخابراتي خدماتو نه په مکمله توګه محرومه وو. خوشبختانه چې په هغه وخت نه راهیسې دغه پلان شروع شو چې باید دغه محرومې سیمې تر پوښښ لاندې راشي. اترا ادارې دې نه مخکې هم 850 مخابراتي انتنونه جوړ کړي دي په لرو پرتو سیمو کې. تر ډېر داسې ساحې شته دی چې هلته هېڅ مخابراتي شبکه نه وه، یوازې اترا ادارې خپل بودیجې نه دغه انتنونه جوړول. نو کله چې دغه پلان شروع شو، د ټولو ولایاتو د ولسوالیو د کلو په سطح باندې عرایض راغله، د هغه ځای د مسؤلینو لخوا د ولسوالیانو د والیانو په تاییدۍ باندې قومي مشرانو دغه عرایض ټول راغونډ شول او بیا مرکز کې دلته وکتل شول چې رښتیا هم دغه ساحې کې د دوی د شکایت پر ځای دی، هلته خدمات نشته دی. موږ چې کوم انتنونه جوړو دا شرایط دا دي چې هېڅ خدمات باید دلته نه وي. مثلا که یوه شبکه هم یو ځای کې موجوده وي، هلته موږ انتنونه جوړو. موږ هدف دا وي چې محرومې سیمې تر پوښښ لاندې راشي. اوس که یو ساحه کې یو مخابراتي شبکه وي، خو دغه ځای اوسېدونکي کولی شي دغه شبکې سیم کارډ واخلي او خپل مشکل حل کړي. ولکه یو ساحه کې هیڅ قسم خدمات نه وي، زمونږ هدف دغه ساحې وي. هغه ساحې معلومې شوې او 530 مخابراتي انتنونو جوړولو چارې پیل شوې چې تر دې مهاله تقریبا 280 مخابراتي انتنونه مکمله توګه باندې فعال شوي دي. او دا پاتې انتنونه چې دي دا هم داسې دي چې یعنی حتی 98% کارونه تکمیل شوي دي. تعمیراتي کار تکمیل دی، پایه ودرېدلې ده، صرف هغه BTS او تخنیکي وسایل پاتې دي چې راوړل شي او فعاله شي. چې روزمره موږ ته د هر ولایت او د هر ولسوالۍ نه دغه راپورونه راځي، هره ورځ کم از کم 6 انتنونه نن سبا فعالېږي. نو انشاءالله چې دا کومه لړۍ چې روانه ده نو ډېر زر به دغه 530 مکمل انتنونه فعاله شي. بله شمس صاحب، دغه د انکشافي بودیجې نه چې کومې انتنونو خبره تاسې وکړه چې دا موږ په خپل لګښت باندې په بېلابېلو سیمو کې فعاله کړل، یو دا چې دا خپله د مخابراتي خدمت شرکتونو سره څومره یوه همکاري ده، ځکه چې هغه مصارف چې باید دوی ټول کړی وی، دفاعي مسله یا د تخنیکي وسایل چې دوی باید انتقال کړی وی، او د دې ترڅنګ دغه انتنونه چې فعال شوي دي دلته خو به اوس ستاسې غوښتنه د ټولو شرکتونو څخه چې هلته ولاړ شي
چې تاسې ورته زمینه سازي کوئ که نه په شرایطو باندې دا کار شوی دی لکه پخوا به چې که یو شرکت به تلو دلیل به دا و چې امنیتي ننګونې دي یا ستونزې دي خو بیا هم په شرایطو یا په یو ډول انحصاریت سره به هلته تلل فعالیت به یې کول تر څو بل کس رانشي یا بل شرکت رانشي دا ځل د دوی لپاره بیا شرایط په څه ډول دي دوی په شرایطو در سره ځي که تاسې ورته شرایط ږدئ داسې دی چې یو خو دا سیمې دي چې هلته نفوس کم دی شریکین کم دي مخابراتي شبکه چې یو انتن جوړوي دا ډېر غټ مصرف لري یعنی هغه سرمایه‌ګذاري چې دی هلته کوي او بیا 40 ساعته د هغه انتن فعاله ساتل هلته هغه ګاردان د هغه تیلو مصرف دغه ټول چې په نظر کې ونیسي نو دوی خو خپل ګټې ته هم ګوري د ساحه کې خو نشي کولی چې یو انتن ودروي چې هلته هېڅ خلک استفاده کوونکي نه وي بله اوس خو ورته انتنونه تاسې لګولي انتن داسې دی چې دغه زموږ د انکشافي بودیجې هدف هم دا دی د مخابراتو د پرمختیایي بودیجې چې هغه ساحې چې مخابراتي شبکې هلته زړه نه ښه کوي هلته عواید کم وي اترا اداره ورته د خپل بودیجې نه انتن جوړوي نو دوی بیا دوی ته دا مفت پریوزي انتن ورته مفت شو ولې بیا خدمات خو دوی وړاندې کوي دغه مصارف خو دوی کوي چې بیا د انتن فعاله ساتي نو طبعا هغه ساحې چې هلته استفاده کوونکي زیاتیږي ورځ تر بلې دلته ضرورت پیښیږي چې باید بله شبکه هم راشي بیا دلته د سایټ شیرینګ موضوع ده دلته دا یو غټه فایده دا ده انتن به همدغه وي خو یو بله شبکه به راځي هغه به هم خپل انتنونه پکې لګوي هغه بي ټي ایس او تخنیکي وسایل چې دي نو مصرف به یو شي ولې دوه شرکته به شي چې په ډېرو ساحو کې دا کار شوی دی او د اترا ادارې هغه غوښتنه هم د دوی نه دا وي چې تاسو کوشش وکړئ چې سایټ شیرینګ وکړئ په ولایتونو کې چې هلته تاسو باندې مصارف کم راشي په ښارونو کې ډېر زیات شوي دي دا کار ولې په ولایتونو کې بیا یو مشکل دا وي چې دلته د رقابت موضوع ده یو ساحه کې 1500 مشترکین دي او یو شرکت هلته خدمات وړاندې کوي نو هغه 1500 مشترکین د شرکت دي خو که بل انتن هلته جوړېږي نیمېږي نو طبعا شرکتونه نه غواړي دا رقابت خپل خراب کړي ولې که کوم ځای کې ضرورت ډېر زیات وي مشترکینو غوښتنې زیاتې وي بیا انتنونه زیات هلته جوړېږي هره شبکه هلته ځي خو که خدمات ښی کیفیت او کوالټي ښی کیدای شي که 1500 دي کیدای شي 1500 نور هم هر سړی دویم سیم کارت واخلي بله ښه د دې تر څنګ بله موضوع هغه د سیم کارتونو د ثبت او د رجسټرن پروسه دې ته هم راځو خو هغه محرومې سیمې چې موږ به یې ډېر کله یادونه کولو چې هلته خدمات نشته دی موږ ویلی شو چې په دې 280 انتنونو کې هغه سیمې چې تر اوسه خدمات پکې نه اوس به خدماتو نه برخمنې شي داسې کمې سیمې یا کم ولایتونه دي دلته چې شمشاد تلویزیون خو نړیوال تلویزیون دی او ټول افغانان یې ګوري دا اوس به ډېر هغه ساحې چې هلته دغه تلویزیون زموږ خبرې څوک لرې پرتو سیمو کې اوري دوی به شاهدان وي د دې چې دغه 280 انتنونه په هغه سیمو کې جوړ شوي دي چې هلته هېڅ قسم خدمات نه وو په دې تېرو 15 کلونو کې چې کله نه مخابرات پیل شوي دي هلته خدمات نه وو اوس هلته خدمات رسېدلي دي یو انتن یو مخابراتي انتن چې 2G خدمات وړاندې کوي صرف هغه ټلیفوني اړیکې پې نیول کېږي تقریبا د 20 نه 15 کیلومترو پورې ساحه تر مخابراتي پوښښ لاندې راولي نو اوس تاسو خپله سوچ وکئ چې 280 انتنونو به څومره ساحه تر پوښښ لاندې راوستې وي د افغانستان څومره سیمې ته خلکو ته به خدمات رسېدلي وي دغه اوس هم موږ په یعنی داسې دقیق ارقام زه نشم ویلی خو موږ داسې په سلهاو زیات کلي موږ لرو چې هلته هېڅ قسم خدمات نشته دی دغه د اترا ادارې بودیجه چې ده دغه 280 انتنونه جوړ شله او باقي پاتې انتنونه چې ټول 530 کېږي دغه انتنونه به هم ټولو هغه سیمو کې جوړېږي چې هلته خدمات نشته دی د دې نه وروسته موږ یو 10مه پروژه لرو دا 10مه پروژه ده یو 10مه پروژه کې به هم هغه سیمې انتخابېږي چې چېرته چې خدمات نه وي نو دې نه دا معلومیږي چې موږ محرومې سیمې اوس هم ډېرې لرو افغانستان یو غرایزي هېواد دی په یوه دره کې 200 ساحې داسې وي چې هلته د مجبور یې چې هلته ورته جدا جغرافیه پیچلې ده طبعا محرومې سیمې شته دی خو کوشش بله یو بله موضوع چې له کوم وخت نه چې انټرنیټي محدودیتونه یو څه رامنځته شوي دي د سوشل میډیا په بېلابېلو پلیټفارمونو باندې فکر نه کوي مخابراتي شرکتونو هم یو ډول ډاډ ترلاسه کړی چې د انټرنیټ کیفیت ورسره نور هم کمزوری شو نه داسې خبره نشته دی کیفیت جدا موضوع ده کیفیت خو یوازې سوشل میډیا نه ده انټرنیټ خو د ډېرو نورو شیانو لپاره استفاده کېږي که هغه د کاروبار دپاره وي که هغه د محصلینو د تحقیق دپاره وي نور ډېر داسې شیونه دي چې هغې دپاره افغانان انټرنیټ استفاده کوي یوازې سوشل میډیا پورې بیا نه محدوده او سوشل میډیا خو د یو ساعت تېری یو شی دی په ټوله نړۍ کې دا یو معمول دی هر هېواد خپل
قوانین لري خپل شرعي اصول لري د هغې په اساس باندې مخ ته ځي او افغانستان کې غیر اخلاقي سایټونه بند دي د اول نه د مخابرات د پیل نه پخوا یو څه مشکلاتو پکې اوس په مکمله توګه باندې په مخابراتي شبکو کې غیر اخلاقي سایټونه بند دي او د سوشل میډیا د فیسبوک خاص کر او د دې د محدودیتونو وجه هم دا ده چې د افغانستان هغه موجوده حالات او هغه زمونږ چې کوم مشکلات لرو د هغې په اساس باندې ځینې محدودیتونه وضع شوي دي چې په ټول نړۍ کې دا وضع کېږي ولې د کیفیت موضوع چې د هغه بیخي جدا موضوع ده مخابراتي شبکې مکلفې دي چې د مشترکینو ته به کیفیته خدمات وړاندې کړي تاسو وګورئ نن سبا د اکثر مخابراتي شبکو خدمات په لویو ښارونو کې ټول 4G شوي دي د هغې وجه دا ده چې په لویو ښارونو کې غوښتنه زیاته ده لر پرتو سیمو کې انټرنیټ استفاده کوونکي کم وي دومره ورته هغه نه وي ولې په لویو ښارونو کې غوښتنه زیاته وي همدغه وجه ده چې تاسو وینئ خدمات ټول 4G دي ولې که خدماتو کې مشکل موجود وي هغه د شبکو سره هلته قانوني چلند کېږي دوی مجبوره دي چې کیفیت ښه کړي او پاتې شوه دغه موضوع نو هغه بیا بیخي جدا صحیح ډېره مننه خلک هم په دې اړه انټرنیټ چې ورځني ډول استفاده کوي دوی ته لا ښه معلومات کېږي چې که څه هم هغه 4G 3G د سیګنال په لحاظ هغه باندې راځي خو ولې هغه ریل خدمات چې کوم ډول خلک غواړي لا هم ګیلمن دي بله موضوع شمس په سرحدي سیمو کې یا زیاتره هغه ځایونه چې هلته مثلا ډیورنډ فرضي کرښې سره پاکستاني سیم کارتونه کار کوي د پولې دی غواړي فرضي کرښې او همدارنګه هرات کې چې سرحدي سیمه ده د ایران سره هلته ایراني سیم کارتونه کار کوي په دغې څه باندې کنټرول تر کومه حده دی بلکل په دې کې خو داسې دی چې د ټولو ګاونډیو هیوادونو سره موږ په دغه سیمو کې مشکلات لرو یوازې موږ نه لرو دوی هم لري ځکه چې په پوله باندې یو انتن ولاړ دی زموږ دغه انتن خو طبعا خدمات تر لرې ساحو پورې وړاندې کوي نو زمونږ خدمات هلته ځي زموږ سیګنل هلته ځي د هغې سیګنل دلته راځي دلته مهم شی دا دی چې دغه د سیم کارډ کنټرول چې کله وي هلته بیا دا مشکلات نه راځي ځکه خو موږ سیم کارډونه کنټرول کړل چې د دې مشکلاتو مخه ونیسو او په افغانستان کې بیا د هغې سیم کارډونه کار ونه کړي په دې برخه کې د وزارت خارجه د لارې د دغه ممالکو سره خبرې شوي دي زمونږ ټیمونه ګډ ټیمونه جوړ شوي دي د دوی او زمونږ که د تاجکستان دي که د پاکستان دي که د ایران دي دوی تللی دي دواړو خواوې کتلي دي دې باندې کار روان دی چې څنګه وکولی شو دغه کم کړو ولې دا په ټوله نړۍ کې دا مشکل موجود دی په دغه سیمو کې خو کوشش دغه دی چې تر ډېر حده شمس صاحب ډېره مننه ډېر لنډو کې سیم کارتونو پروسه تر څو میلیونه ورسېده سیم کارډونه خو تقریبا 22 میلیون نه زیات سیم کارډونه راجسټر شوي دي ډېر کم پاتې دي او لیدونکو نه غوښتنه کوو چې کوشش وکړي خپل سیم کارډ ډېره مننه شمس صاحب کور ودان چې خپرونې ته تاسو هم ډېره مننه وخت ولرئ لیدونکو له تاسې ټولو مننه چې 2 ساعتونه د روڼ سهار د دې خپرونې لیدونکو په همدې سره مننه لپاره خپرونه همدلته راټولېږي تر بلې ورځې لوی الله مو مل شه له لیدلو مو مننه